أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. مخکې آیتونو کې واقعه یو د ذبح د بقرې د غوا د حلالولو د هغې واقعه ذکر شوه چې الله دې ورته حکم کړی چې تاسو بني اسرائیل ذبح د بقرې وکئ غوا حلاله کوي. په دې کې ډېرې فایدې وي. یو عظیمه فایده پکې دا وه چې د دیو د زړه نه د غوا محبت وځي چې دا اله نشي کېدی. غواګانې غویان الله د کروندې دپاره پیدا کړي دي او الله د ارډ دپاره پیدا کړي دي او دارنګې د خوراک د انسانانو لپاره الله پیدا کړي دي چې بندګان د هغې نه فایدې والي او ویې خوري. بلکې واقعه د قتل راغله نو هغې کې الله رب العالمین ورته حکم وکړ چې تاسو دا مړی ووهئ نو دا به راژوندی شي خپل قاتل به وښیي دقسې وشو. الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه مړي راژوندي کوي. دنیا کې موږ ته وښوده او په آخرت کې به الله دقه شانتې مړي وي او چې کله دوباره شپېلې ووهلی شي فاذا هم قیام ینظرون په دغه وخت به انسانان ولاړې او ګوري به. نو دوباره ژوند حق دی. قیامت راتل دا یقیني دي. په دې کې شک شبه مه کوئ. الله قادر دی په دې باندې دنیا کې داسې واقعات راوستي دي چې پس د مرګ نه پس د روح د ویستلو نه الله روح بېرته واپس بدن کې اچولی دی او ژوندی کړی دی. اوس په دې آیت کې الله رب العالمین د مخکنو او د دارنګې د وروستنو د دواړو یو صفت قبیحه بیانوي چې هغه قسوت د زړه دی او بیا د هغې نه وروسته څلور پنځه ډلې چې د هغه د کشرانو بیانوي. قسوت قلب دا داسې صفت دی چې دا د مشرانو بني اسرائیلو چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې موجود و او هغه بني اسرائیل یهود نصارا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و نو دا دواړه په دې کې سره شریک دي په دې بیمارۍ کې او په دې صفت کې چې قسوت قلب دی دې کې سره دواړه شریک دي. د مخکنو یهودو نصاراو زړونه سخت وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې کوم یهود نصارا دي نو د دې زړونه هم ډېر سخت دي. په کار خو دا ده چې داسې واقعات هغو ولیده چې یاره مړی هغه الله راژوندی که او خپل قاتل یې وښوده. په کار دا ده چې د دې زړونه ډېر نرم شوي وی او د الله او د رسول خبرې ته تسلیم شوي وی او د الله او د رسول تابعداري کړې وی چې الله څومره قدرت والا دی، څومره عظیم دی، څومره لوی دی. فعال لما یرید دی. وګوره مړی راژوندی که او خبرې وکړلې لیکن د دې زړونه چې دی هغه سخت شو. نورم د الله قدرت یې نه منه، د موسی علیه السلام معجزه یې نه منله او د الله او د رسول خبرې ته نه تسلیمېدله. او دارنګه نورم ډېر شی آیاتونه او نښې دي د الله رب العالمین په دې کائناتو کې دی. د هغې نه عبرت نه اخلي، زړونه یې سخت دي. نو قسوت قلب د زړه سخوالی دا د یهودو بیماري ده او دارنګې
دا د کافرو د زړونو بیماري ده چې هغوی زړونه چې د هغې سخت وي زړونه. بیا الله فرمایي دا زړونه دومره سخت شو د دې واقعاتو نه وروسته به کار دا دی چې د دوی زړونه نرم شوي وي، لیکن دومره سخت شو لکه د کاڼې په شانتې، بلکې د کاڼې نه ډېر سخت شو. الله تشبیه د دوی د زړونو د کاڼې سره ورکړې ده، د ګټې سره تشبیه له ورکړې ده. وجه دا ده چې ګټه چې ده نو دا ډېره سخته ده، دا په اور باندې هم نه سوځي. ځکه علما وایي تشبیه له د اوسپنې سره ور نه کړله. اوسپنه سخته ده، لیکن کله چې اور ته ور واچوي نو دا ویلې کېږي، سخت اوري، تیز اوري، نو په هغې باندې اوسپنه ویلې شي. لیکن ګټې چې دي نو دا په اور باندې نه ویلې کېږي او اور هم نه سوځي. نو دې د وجې نه د دوی د زړونو تشبیه ځکه د کاڼو د ګټو سره ورکړله. او الله فرمایي د ګټو په شانتې سخت دي، بلکې د هغې نه هم ډېر سخت شو د دوی زړونه. قسوة قلب پکې راغی. د هغې وجه ذکر کوي چې د کاڼو نه هم ډېر زیات سخت دي د دوی زړونه. د هغې وجه دا ده چې په کاڼو کې درې قسمه کاڼې او ګټې دي الله رب العالمین پیدا کړي دي دنیا کې. بعضې ګټې داسې دي چې د هغو نه د الله د یېرې د وجې نه چې په دې کې الله یو قسم شعور پیدا کړی دی، یو قسم عقل پکې دی. د انسانانو د عقل په شانتې نه ده، لیکن یو قسم عقل او شعور په دې کې الله پیدا کړی دی. نو د دې ګټو نه ولی چې دی هغه نهرونه چې د هغه ترې روانې د الله د یېرې د وجې ده. بعضې غرونه علاقې بانډو کې غټې غټې ګټې وي، د هغې نه چې دی هغه ډېر نهرونه او ډېرې اوبه چې د هغه ترې را روانې. بعضې ګټې داسې وي چې هغه وچ وي، زلزله پرې راشي یا د زلزلې نه غیر یې الله یې وچوي او د هغې نه به لږې لږې اوبه چې د هغه راځي په شکل د چینه باندې، ګویا کې چینه ترې را روانې شي د هغې نه. نو بعضې ګټې چې دي هغه دغسې دا هم د الله د یېرې نه کېږي چې دا چینې ترې را روانې شي، لږې لږې اوبه ترې راځي. نو بعضو نه ډېرې اوبه راوځي او بعضو نه لږې راوځي. او دریم دا دی چې بعضې ګټې داسې په غرونو کې څه د الله د یېرې نه راورغړي کته، داسې وړقېږي، حرکت پکې راشي او د هغې د وجې نه ایست الله رب العالمین یې ښکته راوغورځوي. نو دا چې ښکته را رغړي نو دا هم د قرآن د آیت نه معلومېږي چې دا هم د الله د یېرې د وجې نه داسې کېږي. ډېرې اوبه هم تېزي او د بعضو نه لږې لږې اوبه راوځي، او بعضې داسې چې هغه د الله د یېرې د وجې نه د بر نه را رغړي. نو په ګټو کې دا یو قسم شعور او یو قسم خشیت دا پکې الله چولی دی چې د الله نه یېرېږي. او ای انسانانو، ای یهودو نصاراو، ستاسو دا زړونه چې دي نو دا د دې کاڼو نه او د ګټو نه هم سخت دي، ځکه چې ستاسو په زړه کې هېڅ نرمیت نه پیدا کېږي، د کاڼو نه هم ډېر زیات سخت دي. هر شي ایمان والا دي نو د هغو زړونه به یې درې قسمه دي، د مؤمنانو زړونه، ځکه مؤمنان درې قسمونو باندې دي نو زړونه هم دغسې درې قسمه شو. بعضې مؤمنان داسې وي چې د هغو زړونه ډېر نرم وي، ډېر زیات نرم، نو هغې هر وخت کې د الله کتاب ته ناست دي او یا د الله ذکر وکړي یا قیامت را یاد کړي او جاړي، او داسې جاړي چې د سترګو نه دا اوبه دارې وایي، د الله د یېرې نه جاړي، د قیامت د عظمت او د هیبت نه جاړي، او دارنګې قرآن ته ناست یو جاړي. وعلیکم السلام. نو دې ته ویلې کېږي نرم زړونه او ښه زړونه چې د الله د یېرې د وجې نه دغسې ژړاګانې کوي او د اوبه چې دي هغې د سترګو نه روانې ډېرې. دویم قسم زړونه چې د هغه د مؤمنانو داسې چې د هغې نه لږې لږې اوبه چې د هغه راځي لږې لږې. مؤمنانو بعضې داسې چې نرم زړی نو د هغې د سترګو نه لږې لږې اوبه کله کله وجاړي او کله کله یې سترګې چې دی دا لمدې په دغه باندې اوښکو باندې لمدې وي، نو هغه هم د الله د یېرې نه جاړي، قیامت د هیبت د وجې نه جاړي، د الله د کتاب د اورېدو د وجې نه په دې باندې اثر یې نه جاړي. دا دوه قسمه شو. دریم قسم چې دی نو داسې مؤمنان یې بعضې
چې جړاوله نه ورځي د الله د یېرې د وجې نه، لیکن سرغونې راځي شي، سرغونې هغې ته ویې لکه زړه مې داسې ویرېده، اختان په بدن باندې ودرېږي او داسې د یېرې حالت چې د هغه پرې راشي. نو دا مؤمنان دي، دا هم د ایمان والا دي، لیکن د اول درجو په نسبت باندې درجه کمه ده. خو کله کله دی هم د الله نه یېرېږي او بدن کې داسې رپی راځي، اختان په بدن باندې ودرېږي د الله د یېرې د وجې نه. او چې دا درې قسمه زړونه د چا نه نه اول قسم یې، نه دویم یې، نه دریم یې، نو د ده زړه سخت دی او د زړه سخوالی چې دی نو دا صفت دی د زړونو د یهودیانو، او دا صفت دی د زړونو د کافرانو، او دا صفت دی د زړونو د مشرکانو د منافقانو چې د هغو زړونه سخت دي، سخت ده. بې قسوت قلب څه ته ویلی کېږي؟ علما وی پښتو کې موږ معنی کړو زړونه سخت دي، معنی دا ده چې قسوت قلب دې ته وي د زړونو سخوالی چې هغه زړه چې په هغې کې انابت نه وي، نو قسوت قلب دغې ته وایي هغه زړه چې په هغې کې انابت الله نه وي، الله طرف ته نه راګرځي، بس ګناهونه کوه او کوه، رجوع الله طرف ته نه کوي، توبه نه وباسي، نو دا د زړه د سخوالي علامه ده، د دې سړي زړه سخت دی. دویم قسوت قلب دې ته ویلی کېږي چې کوم زړه کې خشوع عاجزي شي د هغه نه وي، هغه زړه چې په هغې کې خشوع نه وي، هغه زړه چې په هغې کې عاجزي نه وي، نو دا زړونه چې د هغه څه دي سخت دي. دریم قسوت قلب چې دا دې ته وي هغه زړه دی چې د الله د یېرې نه جاړي نه، دا د هغې علامه وي، د الله د یېرې نه کله هم دی له ژړا نه ورځي، نو دا زړونه چې دي دا څه دي سخت دي. څلورم دا دی چې زړونه سخوالی دا دی چې هغه زړه چې د الله رب العالمین په بندګانو باندې رحم نه کوي، رحم د الله بندګانې پریشانې، بیمارانې، غریبانانې او دارنګې نور مصیبتونو پریشانیو کې اخته وي، دا ورته ګوري او په هغې زړه کې پرې رحم نه راځي، نو دا د زړه د سخوالی دی، د زړه د سخوالي علامه ده. نو انابت په کوم زړه کې نه وي، خشوع عاجزي پکې نه وي، د الله د یېرې نه ژړا پکې نه وي، د الله په مخلوق باندې رحم پکې نه وي، او دارنګې بل صفت یې دا دی د قسوت قلب او علامه دا ده چې هغه د قرآن او د حدیث د خبرو نه، د وعظ نصیحت د خبرو نه اثر نه اخلي، اثر دا پې اثر نه کوي. که ته ورته قرآن بیانوې، که حدیث ورته بیانوې، آخرت خبرې، مرګونه ایني او سخت بیماران ایني، او په زړه کې نرمي چې هغه نه پیدا کېږي، د الله په مخلوق هم رحم نه کوي، ورسره وعظ نصیحت خبرې، د قرآن او د حدیث خبرې او د هغې اورېدل، دا په دیو په زړونو باندې هېڅ اثر نه کوي، نو دا قسوت قلب دی. زړونه الله فرمایي دا سخت دي، دا یې علامه ده. دې د وجې نه دا ډېره سخته بیماري ده. مالک ابن دینار رحمه الله ویلي دي چې ډېر سخت عذاب چې الله رب العالمین بندګانو له ورکوي، نو هغه سخت عذاب چې د هغه دا دی چې د هغو زړونه سخت کړي، د دې نه بل سخت عذاب او لوی عذاب بل نشته دی د الله. چې کوم انسان زړه سخت دی، سړی دی، زنانه ده، زړه سخت دی، په چا باندې رحم نه راځي، الله طرف ته رجوع نه کوي، قرآن او حدیث خبرې پې اثر شي هغه نه کوي، په زړه کې عاجزي نه وي، او د الله د یېرې ژړا کله هم نه ورځي، نو دا زړونه سخت دي. او دا قسوت قلب دا صفت چې په چا کې وي، نو هغه فرمایي چې دا ډېره سخته سزا ده چې الله رب العالمین یې بعضې بندګانو ته ورکوي، زړونه ورله سخت کړي، غټه سزا او غټ عقوبت وی دا دی. دارنګې قرآن کریم کې الله رب العالمین هلاکت ذکر کړی د هغه کسانو لپاره چې زړونه سخت دي، ویل للقاسیة قلوبهم، الله فرمایي هلاکت او تباهي ده د هغه زړونو لپاره چې هغې سخت دي د الله د ذکر نه، د الله ذکر چې هغه نه کوي، هغه له خوند نه ورکوي، هغې طرف ته توجه نه ورکوي، نو دا زړونه سخت دي.
نو دې د وجې نه الله د داسې زړونو دپاره ویل او هلاکت چې د هغې استعمال کړی دی چې داسې زړونو دپاره هلاکت او تباهي ده. قسوة قلب دا د یهودو د زړه صفت دی، دا د نصارا او دارنګې د مشرکانو د کافرانو د زړونو صفت دی والعیاذ بالله. بې زړه چې سختیږي، یو روایت کې راغلی دی چې هغه روایت معنی صحیح ده او سند کې بعض علما وایي د خبرې شته دی او معنی صحیح ده چې څلور شیونه چې دي نو دا علامه ده د زړه د سخوالي. څلور شیونه، یو د سترګو وچوالی، دا د قسوت قلب علامه نه ده، د اصل کې د بدبختۍ علامه ده. حدیث کې داسې الفاظ ورسره راغلي د انسان د شقاوت دا علامات دي او دا یې نښې دي چې د سترګو وچوالی چې کله هم دله ژړا نه ورځي، قسوت قلب، زړونو سخوالی، طول العمل، د امیدونو اوږدوالی چې سړی اوږده اوږده امیدونه چې د هغه لري، حرص الدنیا، د دنیا حرص چې کوم انسان کوي نو دا د انسان د بدبختۍ علامات دي والعیاذ بالله. هغه انسان سړی وي که زنانه وي هغه به بدبخته وي چې د کوم انسان سترګې همیشه دپاره وچي جاړي نه د الله د یېرې. دویم علامه یې دا وي دا به بدبخته وي چې زړه یې سخت وي، زړه کې نرمیت نه راځي، زړه کې خشوع عاجزي نه راځي. دریم اوږده امیدونه چې د هغه لري، اوږده اوږده امیدونه ماښام یا سار ټیم کې بس ناستې سوچونه کوي چې زما به بس داسې کورونه به مي او داسې بنګلې به مي او داسې بچي به مي او بچي نه پس نوسي به مي او بیا به کړوسي به مې کېږي او بیا به دا جایدادونه دي او زه به یې اخلم او دا به آبادېني. دا خو انسان تباه کېږي په داسې امیدونو باندې، دا خو غټ بدبخته یي ته، ځکه داسې انسان بیا مرګ له تیاری نه کوي. غټه مسله پکې دا یي اوږده امیدونه چې څوک کوي نو هغه د مرګ دپاره تیاری بیا نه کوي چې یاره بس ډېر خبرې وایي مخکې ته دي، هغه چې حل شي بیا به راباندې چېرته مرګ راځي نو اوږده اوږده امیدونه. او څلورم صفت او علامه دا ده د دنیا حرص. دنیا سره د هر چا مینه وي، که د دنیا حرص معنی دا ده چې دا دنیا غوره کوي په آخرت باندې. دکان کې لګی دی کار کوي، اذان وشي دا منزله نه شي، دارنګې روژې میاشت پرې شي دا لګی کارونه کوي، روژه نه نیسي. حج وخت پرې راځي، حج پې فرض دی، حج نه کوي. دا دنیا غوره کوي په آخرت باندې. د دنیا پیسو سره دومره مینه ده چې هغه غوره کوي په آخرت باندې، دې ته وایي حرص الدنیا. دا څلور علامات او نښې چې په کوم انسان کې موجودې شي نو دا انسان بدبخت دی. دا علامات دي د ده د بدبختۍ چې دا به هلاکیږي تباه کېږي به په دې باندې. بیا یو ورځ کې دا هم راغلی دي چې د الله رب العالمین نه چې ډېر لرې انسان دی نو دا هغه انسان دی چې د هغه زړه سخت وي. د الله رب العالمین نه هغه انسان ډېر لرې دی چې د هغه زړه سخت وي والعیاذ بالله. د زړه سختوالی دا ډېره لویه بیماري ده او ډېر لوی عذاب دی چې الله رب العالمین انسانانو ته ورکوي. زړه کې نرمیت نه راځي، زړه کې رحم نه وي، زړه کې خشیت نه وي، نو د الله او د رسول خبرې پې اثر نه کوي. مرګ اینې انسانان ګوري مقبره کې به روانې، زړه یې دونه سخت دی چې هېڅ سوچ نه کوي، بس خاندي را خاندي به. مقبره کې به روانې، سګرټ به یې لګولي، سوار به یې خوله کې اچولي، په موبایل باندې به یې چېرته ډرامه او فلم لګولی، هغې ته به ګورې مقبرې منځ کې به روان یې. هلکه دومره سخت زړه ته نه ګورې چې دا خلک په دې خاورو کې پراته دي، په چا باندې به راحت وي، په چا باندې به عذابونه وي. ته به هم سبا له دې ځای نه راځې، دې خاورو کې به پروت یې، څومره خوشحاله یو په دې هدیره باندې داسې په خندا خندا تېرېږي. لږ الله ته متوجه شه، لږ سوچ وکړه، قبر را یاد کړه، آخرت را یاد کړه، دې سره انسان زړه نرم شي. نو دا سختو زړونو والی دا ډېره لویه سزا ده چې الله رب العالمین بندګانو ته ورکوي، بعضې بندګانو ته. بیا چې زړه سختېږي دې لپاره ډېر ښه علامه دغه دي، دا اسباب دي. بعضې اسباب هغه دا دي چې زړه چې سختېږي یو په ډېرو خبرو باندې بغیر د الله د ذکر نه، د الله د ذکر نه، د الله د کتاب نه یا د احادیثو نه غیره، نو دا چې د انسان دا خبرې زیاتې شي، د الله د ذکر نه غیر نورې خبرې چې د هغه ډېرې کوي،
نو به د دې انسان زړه چې هغه سختېږي. دې ته وایي اسباب د قسوت قلب، د زړه د سخوالي اسباب. نو یو ډېرې خبرې کول، د دنیا خبرې، تاویلې ماویلې، قصې، لانجې، اختلافات، دا خبرې سره ډېرې کوي او د الله ذکر نه کوي، د الله ذکر ته فکر هم نه. نو دې ته داسې انسان دا زړه چې دی دا سخت وي. او ډېر انسانان به ته داسې ګورې تاویلې ماویلې خبرې، یو سپکوه او بل درنوه، بل سپکوه او بل درنوه، او د یو بسې خبرې اترې او بل بسې. بس دا ټول خلک خوش دي، بس زه ښه یم. نو دا ټول خلک د ما ته سلام کوي او ما ته د لاس په نامه باندې ولاړ او دا نور ټول خلک خوش دي، بس دا زه ښه یم. هر سړی دا کوشش کوي. دا منافق انساني چې بل مسلمان هغه همیشه لپاره سپکوه او ځان پورته کوه او دې باره کې خبرې بې ځای خبرې. نو قسوت قلب دا په دې باندې انسان کې پیدا کېږي چې خبرې ډېرې کوي، د دنیا خبرې او د الله د ذکر هغه نه کوي. دویم زړه چې سختېږي د هغې دویم سبب هغه ډېر خوراک کول دي. خوراک څښاک ډېر کول، هر وخت کې سړی هغه خېټې د ډوډۍ نه چې هغه ډکوي او قسمه قسم خوراکونه چې هغه کوي او د اندازې نه زیات کوي زیاته. نو چې کله دا هر وخت کې د معده خېټه د خوراک نه ډک کوي نو د زړه سختېږي په دې باندې، زړه به نه نرمېږي. او چې کله انسان هغه خوراک درمیانه خوراک کوي، کم کوي، نو د کم خوراک په وجه باندې د انسان زړه چې هغه به نرمېږي. نو د قسوت قلب دویم سبب ډېر خوراکونه دي. بعضې انسانان داسې که نه هغه هوټل ته ځه او دلته ځه او ټوله ورځ خوراک او خېټې غم ورسره یو د دې نه تاوي، نو د ده زړه چې هغه سختېږي په دې باندې. دریم سبب چې هغه دا دی چې ډېر خوب چې هغه کول. ډېر انسان د شپې مودوي او د ورځې مودوي، سهار کې مودوي، ماسخې مودوي، غرمه کې مودوي، په هر ټیم باندې بس ودوي یو ده. کوم سړی چې ډېر خوبونه کوي، کومه زنانه، نو د هغې زړه سختېږي په ډېر خوب باندې، زړه یې مړ کېږي، سخت شي، بیا په چا باندې رحم به کې نه راځي. او قرآن او حدیث خبرې څه پې اثر چې هغه نه کوي، زړه کې خشوع به نه وي، انابت الالله به په زړه کې نه راځي. دې وجې نه ډېر خوبونه په قدر د ضرورت باندې به موږ کوو، لیکن ډېر خوبونه چې هغه کول نو دا سبب دی او علامه ده د قسوت قلب دپاره. او دویم دا سبب دی د قسوت قلب، زړه په دې باندې چې هغه سختېږي، دا یې سبب شو، دا یې بل سبب شو. نو دارنګې څلورم سبب چې دی د قسوت قلب دپاره هغه د خلکو سره ډېر میلاوېدل او کېناستل، د هر چا سره میلاوېدل او کېناستل په دې باندې زړه کې سخوالی راځي. بلکې قرآن او حدیث نه معلومېږي چې ډېر به چا سره میلاوېږي نه، لیکن میلاوېدل به په قسمونو باندې د علماو تقسیم کړی دی. د هغې بعضې داسې مخالطت او یو ځوالی دی چې هغه ستا لپاره ضروري دی چې ته نه کوي، نو بیا دې ژوند نه تېرېږي او دارنګې ډېر پریشانۍ سره ورته مخ کېږي. هغه مخالطت هغه ضروري دی، ضروري. هغه علما وایي چې مخالطت دی د نیکانو خلکو د علماو سره کېناستل. په ورځ کې چې دا ته نه کوي که نه، د علماو نه ځان لرې ساتې، نو ستا زړه به ډېر سختېږي. به داسې مخالطت کوه ځکه چې ستا په دیني مسایلو کې علماو ته د ضرورت دی، ضرورت داسې ضرورت دی لکه څنګه چې روټۍ ته ته ضرورت لري اوبو ته که نه، دقسې موږ او تاسو علماو ته ضرورت لرو. که دا علما نه وي خو زموږ په دین باندې څه پوه شو، موږ به په مونځ او په عبادت او د دې په طریقو باندې څه پوه شو. خو دا علما دي موږ او تاسو ته دا دین راکوي. نو د نیکانو علماو سره، د عمل والا علماو سره کېناستل دا ضروري دي. که ورځ کې 2 ټیمه یو، که 3 ټیمه یو، که یو ټیم خامخا به ورسره میلاوېږي دې لپاره چې تا ته څه دیني فایده شي هغه درکړي، دیني فایده تا ته چې هغه میلاو شي. نو دا به ضروري به ته دا چې هغه کوي. دویم قسم مخالطت دی د دنیا والاو سره چې دنیا عام کسب هغه چې هغه کوي. د کسب والا خلک دی، د دنیا ګټلو والا دي، معاش والا دي، نو د هغې سره میلاوېدل په قدر د ضرورت باندې هغه جایز ده. قدر د ضرورت نه ډېر به ورسره نه میلاوېږي، په قدر د ضرورت باندې دا به جایز ده. وجه دا ده چې ته اوس مې کپړې اخلي، یو شی چې هغه اخلي، یو شی چې هغه اخلي، نو په دې کې ته به خامخا دنیا والاو سره به میلاوېږي. هلکه دا سبزۍ والا هغه ترې راواله، سبزي ترې راواله، او دارنګې چې دی دا کپړو والا د کپړه ترې راواله، دا دوکاندار دی پلانکی شي خرڅوي هغه ترې راواله. نو هغو سره میلاوېدل
په قدر د ضرورت باندې چې هغه کېږي چې ستا کله ضرورت ورسره میلاوېږي چې ضرورت دی نو بیا ورسره مه کښېنه ځکه دې سره د انسان زړه سختېږي چې هر وخت کې سړی دنیا پرستو خلکو سره ناست او پرون موږ دا خبره کړې وه چې دنیا والا سره ډېر کښېني او تا نه په مرتبه کې اوچت کړي نو د سړي د الله د نعمت ناشکره بیا جوړېږي د الله ډېر شی نعمتونه دي ته به مال الله څه راکړي دي وخوړه ده واغوستله ده ښه کور کې د عمر تېر کړه په ښو ګاډو کې دا وګرځه نه داسې مه وایه ډېر ګوډین شته دی ډېر ړانده شته دی دنیا کې ډېر سخت مرضونو والا شته دی هغو ته ته وګوره ته په خپلو نعمتونو شکر وباسه الحمدلله وایه که تا الله ړوند کې بیا به څه کوې که د خپل نه الله کټ کې بیا به څه کوې که لاسونه دې کار پرېږدي بیا به څه کوې په کټ باندې پروت بیمار یې بیا به څه کوې د الله ډېر شی نعمتونه دي والحمدلله على كل حال او الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة الحمد لله رب العالمين هر وخت د الله حمدونه ویل پکار دي د دې وجه نه د دنیا پرستو سره د کسب والا خلکو سره ډېر مه میلاوېږه خپل ضرورت دې پوره کوه چې وتلی یو شی اخلي د ضرورت دپاره ورسره کښېنه او نور ډېرو سره مه میلاوېږه وجه دا ده چې دا به در باندې اثر وکړي خپل نعمتونه به ته بیا سپک کاره کېږي نو د الله د نعمتونو ناشکره به جوړ شي نو دارنګې بعضې انسانان داسې چې د هغو سره میلاوېدل بلکل نه دي پکاره د هغو میلاوېدو داسې مثال دی لکه انسان چې زهر خوري زهر هغه زهر چې هغه انسان قتل کوي نو بعضې انسانانو سره چې ته میلاوېږي نو هغه دغسې حالت په سړي باندې راولي ته به وایې ګویا کې د ما د زهر ګوټ چې د هغه و دا هغه کسان دي چې هغې شیطانان دي او دا هغه کسان دي چې هغې رزیلان دي او منافقان خلک دي نو د دې خلکو سره چې ته کله میلاوېږي نو د هغې د وجې نه به تا کې به هغه ګناه راځي ته وګوره که نه عام انسانان شیطانانو منافقانو سره چې کېناستلي که نه نو تا کې به هم دا شیطانت منافقت راځي ډېر کسان موږ ولیده په خولې باندې به نرم او زړه یې سخت منافق انساني نو هغه چې د تو سره ورځي او بار بار ملاقاتونه ورسره کوي او سر ناست پاس نو د هغه نه به ته څه کوې شیطانت به تې زده کوې منافقت به تې زده کوې او زړه به دې سختېږي او دارنګې ګنده صفات به در کې پیدا کېږي د زهرو یو ګوټ دی بس تا ته وکړو نو د هغو سره مه میلاوېږه دا منافقان شیطانان مشرکین بدعتین چې ستا عقیده خرابوي ستا ایمان خرابوي او ستا اعمال چې د هغه خرابوي مونځ ټیم به یې منافق وایي مونځ باندې څه کوې جمع ټیم به یې ته وایي چې هغه به وایي مانځلی زو مړه مونځونه مو یې نیغ نیولي دي اوس دا خبره پکار ده دو کسانو منځ کې خبره ده نو دا پکار ده مونځ باندې څه کوې په جمع باندې څه کوې هلکه منافقه چې مونځ پکې نه وي جمع پکې نه وي د الله ذکر پکې نه وي او د خلکو په منځ کې ناست یو زه جوړه کومه خو شیطان نور مسلمانان نورم ورانوي سره منافق انسان نورم خلکو په منځ کې منافقت شیطانت چې هغه کوي نه مونځ وکړه عبادت وکړه د الله نه دعا وغواړه د الله ذکر وکړه بیا به د خلکو په منځ کې صلح هم وکړي الله به په هغې هم اجر به یې درکړي نو بعضې کسانو سره میلاوېدل دا داسې مثال لري لکه د زهرو ګوټو د دې وجه د هغې نه ځان ساتل چې هغه پکار دي چې ورسره میلاو شوې نو بس جامې به لسیږي نو لکه د بنۍ او د انګر مثال یې دی کېناستې نو سپرغۍ به راولوځي ستا جامو کې به مسوري کوي او هغه به سوځي الله نو داسې خلکو نه لرې کېناستل به پکار دي نو دې نه معلومه شوه چې د علماو سره کېناستل د نیکانو خلکو سره کېناستل دا پکار دي دې دپاره چې هغه ستا ایمان هغه زیاتوي ځکه چې قرآن بیانوي حدیث بیانوي نیکې خبرې کوي نو ایمان به دې زیاتېږي نیک اعمالو ته به شوق پیدا کېږي داسې خلکو سره کېناستل پکار دي او دارنګې بل زړه چې نرمیږي زړه نو دا به علماوي دا یو په قرآن تلاوت باندې نرمیږي قسوة قلب هغه اسبابو نو د زړه د نرمیت اسبابو یو د قرآن تلاوت دی چې قرآن تلاوت سره په سوچ باندې کوي او په فکر باندې کوي په توجه سره کوي نو د دې انسان زړه چې هغه نرمیږي قرآن کې الله رب العالمین دا نسخه ذکر کړې ده چې قرآن هغه کتاب دی چې په دې باندې د مؤمنانو زړونه نرمیږي او دا څرمنې هغه داسې ویښتان پرې ودرېږي او د الله د یېرې د وجې نه دی جاړي نو د قرآن دا د زړه د نرمیت دپاره ډېر لوی سبب الله رب العالمین را لېږلی و الحمدلله په قرآن باندې زړه نرمیږي زړه سخوالی چې دی هغه به په دغې باندې لرې کېږي په قرآن باندې دویم د انسان زړه چې نرمیږي د انسان زړه نو دا
په د الله په ذکر باندې نرمیږي. کثرت ذکر الله، د الله ذکر چې کله ډېر کوو په توجه باندې، نو دې سره د زړه سخوالی لرې کېږي او زړه چې هغه به دې نرمیږي. زړه به په دې باندې نرمیږي چې د الله ذکر سره سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفر الله واتوب الیه. دا ذکر اذکار دا داسې یو ښایسته سبب دی چې په دې باندې زړه هغه سخوالی چې د هغه لرې کېږي او زړه چې د هغه په دې باندې نرمیږي. دریم سبب هغې ته وایي الاطلاع علی القبور، قبرونو خواله ورتلل، حاضري له کله کله تلل او په هغې کې قبرونو ته ودرېدل او سوچ کول، عبرت په نیت باندې ورتلل. نو دې سره د انسان زړه ډېر نرمیږي. کله چې زړه سخت شي نو دا علاج دی. کله کله سړی حاضري ته لاړ شي، یو قبر خواله لاړ شي، ودرېږي هغې او سوچ وکړي چې دا انسان زموږ په شانتې ژوندی و، خوراک به یې هم کوو، څښاک به یې هم کوو، پیسې هم ګټلې او دارنګې ښځه هم وه، بچي هم وو او دنیا د دې شیانو نه فایدې چې هغه اخیستلې، نن هغه په خاورو کې چې هغه پروت دی او د مقبره کې څومره مړي پراته دي، سړي زنانه، ځوانان، بوډاګان، مریضان او صحتمند ټول مړه شوي دي او دلته پراته دي. سبا به زما هم دا ځي. دې سره زړه ډېر نرم شي، سړی ویرېږي چې یاره دا خو تیاری په کار دی، د آخرت له او د قبر له خو موږ پیدا یي، دې له به ورځو او که مرګ نه نشو بچ کېدلی، قبر نه نشو بچ کېدلی، نو موږ به دې لپاره تیاری په کار دی. نو دې سره زړه ډېر نرمیږي. کله کله قبرونو له ورتلل دا په کار دي. څلورم سبب چې په هغې باندې زړه نرمیږي نو هغې ته وي د بیمار پرسي چې د هغه کول، د مریضانو بیمار پرسي، هغې سره زړه نرمیږي. او دا هغه اسباب دي چې قرآن او حدیث کې ذکر شوي دي، اسباب، مختلف اسباب د قرآن او د حدیث نه معلومیږي. دا سبب مهم سبب دی چې سړی د بیمارانو خواله چې هغه لاړ شي. سخت بیمار سړی ویني که نه، سخت بیمار، نو د هغه زړه ډېر زیات نرم شي. ته یو بیمار ویني چې هغه په ډېر سختۍ کې دی او په ډېر تکلیف کې دی، خولې نه چغې وځي او دارنګې پاڅېدی کېناستی نه شي، داسې بیمار ته ویني نو ستا به دا زړه ډېر زیات نرم شي او په خپل حال باندې به شکر وباسي چې الحمدلله ما باندې خو د الله ډېر نعمتونه دی چې داسې سخت بیماري را باندې نشته دی. نو زړه نرمیت دپاره دا دغه دی چې بیمار پرسي هغه کول. کله کله سړی هسپتال ته لاړ شي او په دې واټونو باندې ته وګرځې، داسې سړي، زنانه او ماشومان به ویني چې په هغې غریبانانو باندې څومره تکلیف دی او څومره پریشانه دي او څومره سخت دردونه یې ټوله شپه چغې وي، خوب یې نه وي. دا زړه به دې نرم شي، نرم چې ستا کې سخوالی د زړه نو هغه په دې باندې ختمېږي. پنځم سبب چې په دې باندې زړه چې دی هغه نرمیږي، هغې ته ویلی کېږي جنازو پسې تلله، اتباع الجنائز. جنازو پسې چې دی هغه تلل، مقبره دغه ته سړی مړی وشي او ته هغه په اوږو باندې بار کړي یا بل چا بار کړی دی، ته ورپسې او سوچ وکړي چې یاره دا مړ دی، سبا له زما هم دغه حال دی. دا سبب او هغه مخکې سبب ته لږ نږدې دی، خو اتباع الجنائز دا کول دې سره زړه چې دی هغه نرمیږي. او بل سبب یو حدیث کې راغلی دی، یو کس وویل یا رسول الله زړه مې سخت دی، دا به په څه باندې چې هغه نرم شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه اسباب ولیکل. یو مسکین ته طعام ورکول، مسکینان، فقرا، غریبانان ته اینې نو هغې له ته دغه ورکه، دا طعام وله ورکه، طعام مسکینانو فقراو ته کتل او هغې له طعام ورکول، په دې باندې زړه نرمیږي. او دارنګې شپږم سبب هغه په دغه حدیث کې ورسره راغلی، دوه اسباب دي، طعام مسکین ته ورکول، بل د یتیم په سر باندې لاس د شفقت چې د هغه راښکېدله، په دې باندې زړه چې د هغه نرمیږي. یتیم هغه سړی ویني پلار یې نه او ته یې خوا ته رانږدې که او داسې ورته وګوره او د ده د پلار حال را یاد کړه چې پلار به و، بچي به یې څنګه غوړ پړ و، شیونه به یې له راوړه، نن یې پلار نشته دی. نو دا څومره پریشانه دی، ته وګوره، او څومره زړې جامې په غاړه دي او څومره خیرنې جامې په غاړه دي. که د ده پلار ژوندی وی نو دا ماشومان به داسې نه وی. نو په دې باندې په زړه کې ډېر نرمیت چې د هغه پیدا کېږي. یتیم
په سر باندې د شفقت لاس راښکدل او د هغه پلار را یادول، نو دا ډېر زیات د انسان زړه چې د هغه په دې باندې نرمېږي. دا اسبابو ده چې زړه په کوم اسباب باندې نرمېږي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بېسخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلك پس د دې واقعې نه. د مړي واقعه چې راغله په کار دا نه چې ستاسو زړه نرم شوی وی، هلکه مړی الله را ژوندی کو خبرې چې هغه یې وکړلې، یا نور مخکې واقعات چې کوم تېر شو د هغې نه په کار دا چې تاسو عبرت اخیستی وی، زړونه هم نرم شوي وی. خو الله فرمایي چې وګوره څومره لرې خبره ده، بېسخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک پس د واقعاتو نه. فهي کالحجارة نو شو دا زړونه ستاسو په شانته د ګټې او اشندو قسوة او بلکې سخت شو، بلکې ډېر سخت شو د ګټو نه هم، د ګټو په شان دي چې هغه شو د ګټو په شان دي. ګټه ډېره سخت شی دی. الله فرمایي نه او اشندو قسوة بلکې د ګټو نه چې هغه هم ډېر سخت شو زړونه ستاسو. او په معنا د بل څه ترقي ده. ولې؟ ځکه چې په ګټو کې الله رب العالمین یو قسم شعور اچولی دی او یو قسم احساس او خشیت پکې الله اچولی دی، او دا په حقیقت باندې حمل دی. بعضې کاڼې داسې چې د هغې نه نهرونه راوځي، بعضې کاڼې د هغې نه لږ لږ اوبه راوځي، بعضې کاڼې هغه د بره نه رارغړي. دا ټول د الله د یېرې نه داسې کېږي. او قرآن کې م الله فرمایي د سورت حشر کې که چېرته ما په دې غرونو کې احساس اچولی وی، احساس او بیا مې په دې باندې قرآن نازل کړی وی، نو دا به د الله د یېر نه ټوکړې ټوکړې شوی وی. په جماداتو کې او په ګټو کې م الله داسې یو احساس پیدا کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې به یو تنه د کجورو هغې ته به یې داسې ملا لګولې وه، تکۍ به ورته لږه او خطبه به یې کوله. نو بیا چې کله منبر ساز شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه رادغه شو. کله چې منبر ساز شو نو په دې کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې چې هغه وختلو او خطبه چې هغه کوله، نو هغه تنه د کجوري چې کومه وه نو هغه په ژړا باندې شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن هغې پسې ژړلې چې وصبر به ستا بدن د ما سره لګېده او ته نه ما نه جدا شوې. نبي صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو او ورغی او هغې قلاره کړه او تسلي چې د هغې ورله ورکړله. نو وګوره په جماداتو کې الله دا احساس اچولی دی. دارنګې نبي صلی الله فرمایي چې په مکه کې زه یو ګټه ده زه پېژنم چې ما باندې به دې سلامونه چې د هغه کول ګټه و، په رسول الله باندې به سلام اچوو. نو دا په جماداتو کې الله داسې شعور اچولی دی او داسې احساس او خشیت چې دی دا پکې شته دی. نو دا په حقیقت باندې حمل دی. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، یقینا بعضې د ګټو نه خامخا هغه دي چې بهیږي د هغې نه نهرونه. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، او بعضې د ګټو نه خامخا هغه دي چې هغه وچوي نو پس راوځي د هغې نه اوبه، لږ لږ اوبه چې د هغه ترې را روانې شي. وإن منها لما يهبط من خشية الله، او یقینا بعضې د دې ګټو نه خامخا هغه دي چې هغه رارغړي د اوچت ځای نه د اوچت غر نه ښکته چې هغه راورغړي. من خشیة الله، دا د وجې د یېرې د الله نه، دا د ټولو سره لګي. لما يتفجر منه الانهار من خشية الله، يشقق فيخرج منه الماء من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. درې واړه سره وایي لږې اوبه ترې روانېږي، ډېرې ترې روانېږي او بر نه رارغړي. دا درې واړه حالات چې راځي په دې ګټو باندې د الله د یېرې د وجې نه. وما الله بغافل عما تعملون، نه دی الله تعالی ناخبره د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. دې کې دو خبرو ته اشاره چې کله د ایمان والو حالت الله ذکر کی بشارت زیره،
بیا الله وی وما الله بغافل عما تعملون. قرآن کې ډېر آیتونو کې داسې شته دی. نو مقصد په دې کې ایمان والاو ته زیری وي چې مؤمنه ته چې کوم عمل کوي او کوم منځونه کوي عبادت کوي او د الله بندګي کوي نو ستا د عمل نه الله ناخبر نه دی. داسې مه وایې چې زما د عمل نه به الله خبر وي که نه الله خبر دی. وره الله ستا عملونه ویني. داسې مه وایې چې ما نه به ناخبر وي ما نه به ثواب به یې راکوي که نه به یې راکوي او ما نه به اجر میلاوي که نه که الله ته پته ده. او کله کله دا د عذاب آیتونه چې هغه ذکر شي کافرانو ته منافقانو مشرکینو ته هغو ته د عذاب تخویف دنیوي یا اخروي ذکر شي قرآن کې نو د هغې نه وروسته کله کله بیا دا جمله ذکر کوي الله چې وما الله بغافل عما تعملون. د دې مقصد بیا دی چې مشرکانو ای کافرانو منافقانو ګوره ستاسو د عمل الله ناخبره دی. په الله باندې ناخبره ګمان مه کوئ چې الله به زموږ عمل لري. ته چې دا کوم ګناهونه کوې ګوره الله ته ګوري د الله نه پټېدی نه شي. نو په دې کې سخته یېره پرته ده بی چې د الله نه ستا یو عمل هم نه پټېږي. الله تا نه غافل هم نه دی. د الله نه یو خبره یېرېږي هم نه او د الله د نظر نه ته غایب کېدی هم نه شي. الله ته ګوري. ګوره غلط کارونه مه کوه ګناهونه مه کوه ځکه الله درته ګوري. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. د دې ځای نه وروسته الله رب العالمین 5 فریق بیانوي د موجوده بني اسرائیلو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجودې وي او دارنګې په وخت د نزول د قرآن کې دا ډلې موجودې وي. نو د هغو د 5 ډلو تذکره کوي چې دا اصل کې 5 قبایح دي په دې 5 ډلو کې. نو دا د هغو کې دې ته وي انتقال کول د خبایثو د مشرانو نه کشرانو ته. مشران خو هغه و چې د موسی علیه السلام په زمانه کې او یا د هغې نه وروسته زمانه کې موجود و هغه خو مشران و. نو کشران هغه دي هغه یهود نصارا او چې هغې ته بني اسرائیل وي چې هغه موجود و په وخت د نزول د قرآن کې او هغه بني اسرائیل چې موجود و په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې. نو په هغې کې 5 فریق و 5. نو هغه الله رب العالمین په دې آیتونو کې ذکر کوي. اول فریق د هغه خلکو په یهودو نصاراو کې هغه خلکو چې د الله په کتاب کې او د الله په کلام کې به تحریف معنوي کوو. معناګانې به بدولې د تورات د هغې د الفاظو معنا هغه به غلطه کوله او په هغې کې به تاویلونه چې هغه کوله. دې لپاره چې په رسول الله باندې څوک ایمان را نه وړي او د ده خبره ونه مني نو تورات په آیاتونو کې به تحریف چې هغه کوو. نو یو خو دا تحریف کوونکي دي او تحریف معنوي کوونکي دي. دویمه ډله ذکر کوي په 2م آیت کې ورپسې چې هغې ته وایي منافقان د بني اسرائیلو او هغې ته وایي منافقان د یهودو. دغه ډله به پکې ذکر کوي. مخکې د دې صورت بقرې په اول سر کې چې کوم منافقان ذکر وو نو هغه منافقان وو غیر د یهودو نه او دا هغه منافقان دي چې په یهودو کې کوم منافقان دي بني اسرائیلو کې او موجودو په زمانې د نزول د قرآن کې نو هغه منافقانو تذکره الله کوي. 3م فریق چې دی نو هغه دي الپړ او امیان خلک چې کوم مقلدین دي د دې مشرانو او د علماو تقلید چې هغه کوي. خپله په کتاب باندې نه پوهېږي علم ورسره نشته دی فهم هغه ورسره نشته دی لیکن د علماو تقلید کوي چې بس عالمانو څه وایي بس د هغوی پسې روانه دی د هغې هره خبره چې هغه مني او په غیر د دلیل نه مني نو دغې ته وي انپړه خلک. نو 3م فریق پکې دا بیانوي. 4م فریق او ډله چې هغه دا بیانوي پکې چې په دیو کې داسې خلک مشته دی چې د الله په کتاب کې تحریف لفظي چې هغه کوي. تحریف لفظي د الله په کتاب کې په تورات کې د الله په کلام کې تحریف لفظي کې یو لفظ لري کوي او د هغې په ځای باندې بل لفظ ږدي. الفاظ به کې ځان نه جوړوي او هغه په دې قرآن کې ورداخلوي یا په صحیح حدیث کې هغه ورداخلوي چې هغه هم پکې مراد دی لکه وروسته راځي. نو دې ته وي تحریف لفظي کوونکي. د الله په کتاب کې تحریف لفظي چې هغه کوي. نو 5م فریق به اخره کې ذکر کوي او به بشارت او زیری راوړي او دارنګه ورسره به اخر آیه کې تخویف. هغه 5م فریق دا دی چې ځان جنت پورې خاص کوي چې موږ بس جنتین یو موږ به خاص جنت ته ځو او موږ سره بل څوک به جنت ته چې هغه نه ځي. دا خبره چې هغه کوي چې دا هم د ځان نه لګېدي ځان ته جنتین وي چې موږ د جنت والا یو جنت ته به خاص موږ ځو او د اور نه به بچي
او که بالفرض و تقدیر ورته لاړم شو نو لږه زمانه به ورته لاړ شو بېرته به بیا راوځو او بیا به زموږ جنتي او موږ بس د جنت ټیکهداران یو. نو دا 5 ډلې دا په موجوده بني اسرائیلو کې، په موجوده یهودو کې، په نصاراو کې دا ډلې وي چې کومې موجودې وي په وخت د زمانې د نزول د قرآن کې او دارنګې په زمانې د نبی صلی الله علیه وسلم کې. نو الله رب العالمین د هغو هغه قبایح چې هغه بیانوي. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تمه کوئ زما نبی او زما د نبی صحابه تاسو تمه کوئ د دې خبرې ان یؤمنوا لکم چې دی به ایمان راوړي ستاسو په دعوت باندې، قرآن باندې به ایمان راوړي او په نبي باندې به ایمان راوړي. دی ایمان نه راوړي وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، یقینا وی وډله وسمشته دی یو ډله د دیونه چې اورېدو به د الله کلام ثم یحرفونه بې بدلوي د هغې معناګانې پس د هغې نه من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې دوی ښه پوه شي د هغې په معنا او په مراد باندې وهم یعلمون او دوی پوهېږي چې دا کار ګناه دی، دې باندې پوهېږي چې دا کار چې دی دا ګناه ده او دا تحریف چې دی نو دا خو تکذیب دی، د دې په قباحت باندې پوهېږي خو به هم کوي. افتطمعون کې د حمزه د استفهام انکار معنی تاسو دا تمه کوئ ای زما نبی او ای زما د نبی صحابه تاسو دا تمه کوئ چې دا یهود به ستاسو په دعوت باندې ایمان راوړي. ایمان نه یا مراد ایمان شرعي دی او لکم کلام اجلیر معنی لاجل دعوتکم چې دی به ایمان راوړي لکم معنی ستاسو د دعوت د وجې نه او ستاسو د خبرې د وجې نه به دی ایمان راوړي، په دې رسول او په دې قرآن باندې به ایمان راوړي، په الله باندې به صحیح ایمان راوړي، د توحید عقیده به ولري. الله خو مني خو د توحید عقیده سره نه مني چې الله یوازې ومني، ځکه یهود عزیر اسلام دا د الله سره شریک جوړوي او دارنګې نصارا چې د عیسی علیه السلام د الله سره شریک جوړوي. نو دا تمه تاسو خو کوئ خو دا تمه هم ګوره صحیح نه ده، دا تمه مه کوئ د دیو نه، ځکه چې دیو کې دا د قبایح موجود دي. نو دا تمه تاسو مه کوئ دی داسې کار نه کوي چې ایمان راوړي. دویم قول دا دی چې ایمان نه مراد ایمان لغوي دی، نو به معنی دا ده افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تمه کوئ تاسو ای صحابه آیا تاسو دا تمه کوئ ان یؤمنوا لکم چې دوی به خبره ومني ستاسو، خبره باندې به اعتماد وکړي ستاسو په خبره باندې، ستاسو خبره به ومني او ستاسو په خبره به اعتماد وکړي، دا به وکړي. دا تمه تاسو کوئ؟ نه مه کوئ. وقد کان فریق یقینا وی وډله منهم د دیونه مخکې زمانه کې هم دا وه د موسی علیه السلام په زمانه کې او د رسول اسلام په زمانه کې هم دا وه یوه ډله په دیو کې. اشاره دې ته ده چې دا ټول دیو به تحریف معنوي نه کوو بلکې په دیو کې یوه ډله داسې وه چې هغې به دا تحریف معنوي کوو. نو ځکه وي فریق منهما یو ډله د دیو نه داسې وه یسمعون کلام الله، یقینا شته ده یوه ډله د دیو نه چې اوري د الله تعالی کلام. یسمعون یا خو حکایت د حال ماضي دی معنی مخکې به اورېدو خو وسم مضارع صیغه ذکر معنی وسم دا کار کوي. یسمعون چې اوري کلام الله د الله کلام، کلام الله نه مراد څه شی دی؟ نو په دې کې دوه درې قوله دي خو راجح پکې دا دی چې د دې نه کلام الله نه مراد هغه تورات دی او تورات هم د الله کلام دی، لکه څنګه چې قرآن د الله کلام دی نو تورات انجیل زبور دا هم د الله کلام، الله به تلفظ کړی دی. المسموع کلام الله، الملفوظ کلام الله. دا کوم چې موږ او تاسو اورو او په کوم باندې چې موږ او تاسو تلفظ کوو او تلفظ پې کېږي نو دا ټول د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي، کلام الله. نو یسمعون اوري کلام الله، کلام او خبرې د الله تعالی، ثم یحرفونه بے بدلی دوی معناګانې د هغې. یحرفونه معنا تحریف هغې کې تحریف معنی چې بدلوي د هغې معناګانې. دا به داسې و چې کله به دا کشران چې به وو کشران او دارنګې د دیو شاګردان به وو کشران وو، هغې به د مشرانو علماو له به ورغله ورته وبه ویلی چې په دې تورات کې خو دا لیکلي دي، دا خبره چې دی دا پکې لیکلې، دا آیت پکې راغلی د رسول الله صفات پکې ذکر دي،
او دارنګې د صحابو صفات په تورات کې ذکر وو او دارنګې د قرآن کریم نو دیو به ورته وویله چې مړه تاسو په څه باندې پوهېږئ ای زموږ شاګردانو او کشرانو خلکو تاسو په دې باندې نه پوهېږئ نو د هغې معنی به ورته بدل کړه ثم یحرفونه ښه به پوه شو چې دا د هغه نبي صفات دي او دا یقیني هغه حق پیغمبر دی چې الله په تورات کې پیشنګیو له ورکړې وه او اوس هغه دنیا ته الله راولېږو خو دوی به د هغې هغه معنی د آیت به یې څه بدله کړه ورته من بعد ما عقلوه پس د هغې نه چې دوی به ښه پوه شو په هغې باندې د هغې په مراد باندې چې یاره د تورات د دې آیت مراد دا دی چې آخري رسول به راځي آخري کتاب به راځي دا صفات به وي د آخري صحابه به راځي د نبي ملګري د هغو به دا صفات دي دا په تورات کې ذکر وو دی به ښه پوه شو د هغې په معنی باندې چې کله به دیو ته کشرانو او شاګردانو د هغې یو آیت پیش کړو نو هغه غریبانان خو به دونه نه پوهېږي چې دوی به هغه خبره بدل کړله من بعد وهم یعلمون او حال دا چې دوی پوهېږي چې دا تحریف دی چې موږ دا کوو نو دا تحریف کوو دا د الله د آیاتونو صحیح معنی نه ده او دوی پوهېږي په دې باندې چې دا تحریف چې دی نو دا ګناه ده دا د الله په کتاب کې تحریف کول او د هغې معنی او تفسیر غلط بیانول نو دا غټه ګناه ده په دې هم پوهېږي خو به هم کوي د خپل خېټې لپاره چې زموږ خېټه هغه ډکه شي او زموږ مشري خراب نشي او زموږ سرداري خراب نشي موږ به اوس بل پسې روان یو ځان نه به لکۍ سازو بل پسې به تابع داسې نه کوو د دې د وجې نه ښه پوهېږي چې دا تحریف دی او ښه پوهېږي په دې باندې چې دا ګناه ده دا تحریف خو بیا هم دا کار کوي د دنیا حرص سره دی د دنیا مفادو لپاره دا کار چې هغه کوي نو دا تحریف لفظي چې معنوي چې دا به دیو کوو تحریف لفظي هم دیو کړی د هغه په وروسته آیت کې به چې هغه راځي چې تحریف لفظي هم دیو کړی خو هغه کم و تحریف لفظي به په تورات کې کوو خو کم تحریف معنوي چې هغه به ډېر کوو او زموږ په دې امت کې هم داسې خلک شته دی داسې علما شته دی علمای سو بدعتین مشرکان دا په دنیا کې شته دی چې دیم د الله په کتاب کې تحریف کوي خو الحمدلله ثم الحمدلله قرآن کې تحریف لفظي چې دی دا نه چلیږي څوک یې نشي کولی چې دا وکړي او بیا دې پکې وچلیږي ځکه چې الله رب العالمین د دې ذمهواري اخیستله سورت حجر کې الله فرمایي 14 سپاره کې چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا قرآن ما نازل کړی دی الله فرمایي زه د دې حفاظت کوم څونه کافران دي د قرآن دشمنان خو د قرآن په شانته آیتونه جوړول او په قرآن کې ورته دا نشي کولی ځکه الله حفاظت ذمهواري اخیستې ده الله حفاظت چې هغه کوي او هر چې تحریف معنوي دی نو دا په قرآن کې چې دی هغې کوي په احادیثو کې چې د هغې هم کوي صحیح حدیث یې د هغې معنا او مطلب غلط بیانوي او په قرآن کې دا تحریف معنوي چې دا هغه ډېر کوي اوس ته به ورته آیت ووایې تا ته به ووایي د دې آیت خو دا مطلب نه دی د دې آیت خو دا تفسیر نه دی د دې آیت خو دا مراد نه دی ته به ورته قرآن د صحیح حدیث د رسول الله بیان کې نو تا ته به هغه وایي چې د دې خو دا مطلب نه دی غلطه معنا به ته وکړي غلط تفسیر به ته هغه وکړي غلط تاویل به ته وکړي نو دا د هغه کسانو کار دی چې هغې زړونه چې د هغې سخت دي لکه مخکې د دې صفت بیان چې کله زړه سخت دی هغه سبب دی او دای مسبب دی چې دا قسوت قلب سبب دی د پاره د تحریف معنوي او دارنګې سبب دی د راتلونکي د نورو صفاتو لپاره زړه سخواله چې دی نو دا د دې لپاره چې دی سبب دی د الله په کتاب کې تحریف کوي او د رسول الله په سنت او په صحیح احادیثو کې هغې کې تحریف چې هغه کوي او د هغې معنی ته غلطه چې هغه بیانوي لکه اوس هم داسې ملایان شته که نه چې ته ووایې چې د حدیث کې دا راغلي دي هلکه مثال رفع الیدین دی رفع الیدین په مانځه کې دا که سنت عمل دی که څوک پې عمل کوي او که نه کوي که سنت عمل دی د رسول الله وسلم د مرګ نه وروسته صحابه به په دې باندې عمل کړی دی او دارنګې به کوي اوس ډېر نااهله او دارنګې بدعتین مولین خواهش پرست مولین هغو ته چې ووایې حدیث ورته ووایې چې بخاري کې راغلی دی مسلم کې راغلی دی نو که ته پې عمل کوې وکړه که عمل پې نه کوې مه کوه هغه بېله خبره ده لیکن عمل کې اجر او ثواب دی لیکن دی به راولګېږي او دغه حدیث کې به غلطه معنا تا ته وکړي تا ته به کله وایي چې جي دا وو رفع الیدین مخکې وو ټکې ده اوس منسوخ شوي دي امین بالجهر مخکې وو اوس منسوخ شوي هلکه چا منسوخ کو کوم آیت راغلی دی کوم حدیث راغلی دی چې دا منسوخ شو نه بس جي دا منسوخ شوي دي بس عوام نور ځین کار نه کوي نو که ته بیا رفع الیدین کې تا ته په بده سترګه ګوري او داسې تندی به یې ته راچولی ته به یې چېرته هندو او سیک در نسار شوی دی د هندوانو سیکانو سره ډېر خلکو ګزاره کېږي او دارنګې چې دی د فاسقانو فاجرانو سره ګزاره کېږي خو چې په مانځه کې د رفع الیدینو له خوا ته وکړه پړسېږي
معلومیږي دا چې زړه خراب دی، زړه کې منافقت دی، د الله او د رسول د خبرو سره مینه نشته. ولې پړسېږې ته؟ هغه خو په یو سنت باندې عمل چې هغه کوي، که ستا خواته څوک ګانې بجانې لګوي تا باندې بد نه لګېږي، او که نه نو دا سنت عمل در باندې بد لګېږي. نو دا څونه د افسوس خبره ده. او ملا صرف دا خبره زده کړې ده بعضې مولانو چې بس دا منسوخ شوي دي. هلکه چا منسوخ کړو، څه وخت کې منسوخ کړو، بس دا ځان نه لګوي. او ډېر مولین نه به ته داسې اورې چې دا نیمچه مولین عوامو کې هم دا خبره منسوخ شوې وه. یاره دا رفع الیدین چې هغو کوله، وایي د هغې وجه دا وه چې به دې تر خوږونو کې به هغو بوتان نیولي وو. نو رسول اسلام پسې به مونځ کوو، نو رسول اسلام فکر وکړو چې یاره دې خو بوتان په دې تر خوږونو کې نیسي او دې بوتانو سره خو مونځ نه کېږي، سجده خو الله ته پکار ده. نو دوی ورسره څه طریقه اوس وکړو؟ نو د الله نبي ورته وویله چې تاسو رکعته کته کېږئ نو الله اکبر به کوئ، لاسونه به داسې اوچتوئ، سمع الله لمن حمده ورسره بې لاسونه داسې اوچتوئ، د دې لپاره چې دا بوتان دې کته پرېوځي. او چې بوتان دې کته پرېوتل نو دې به سجده صرف الله ته ولګوي، بوتان چې هغه به دې وغورځېږي. هلکه دا د ماشومانو خبرې دي چې دا یې کوئ. مکه کې مشرکانو مکه کې او رفع الیدین چې رسول الله کول، نو دا یې په مدینه کې کول. مدینه کې کوم ځای کې بوتان وو؟ رسول الله سلام چې مشرکانو کوم ځای کې راغلي، رسول الله سره په جمع ولاړ دی، مونځ چې هغه کړی دی. دا ځای خو ته موږ ته وښیوی چې رسول الله په جمع باندې ولاړي. رسول الله خو په مکه کې مونځ په آخر وخت کې فرض شوی دی. دا 5 مونځونه ورله ورکړل شو په شپه د معراج باندې، او بیا مدینې ته لاړه. لږ وخت بعد مدینې ته هجرت کړی دی. نو دا به کوم ځای کې راغلی دی؟ بل احادیث نه معلومیږي چې په مکه کې صرف 2 مونځونه فرض وو، یو د سهار مونځ او بل د مازدیګره. نبي صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته چې هغه کوو، او صحابو به وکړو چې کوم ځای کې به د چا وس وشو، ځکه مکه کې ډېر کمزوري وو او مشرکانو او کافرانو زور ډېر وو. نو په هغه ځای کې بوتان صحابو کوم ځای کې په لاس کې نیولي؟ صحابو خو بوتان نه نیسي، هر چې مشرکان وو هغو سره مونځ نه کوو. نو بوتان یې په کوم ځای کې تر خوږونو کې نیولي؟ ته د ځان د لګی سوی، بس خلک وایي یاره والله غټ ملا دی، ډېره غټه خبره یې وکړه، مفتي صاحب دی او دارنګې ډېر غټ ملا دی، که نه وایي ډېر غټ ملا او غټ ملا دی، او منځ کې دروغ درته ویل او غلط تعویل یې ته وکړه او غلطه معنی یې ته وکړه او غلط مراد یې ته بیان کړه. نو داسې نورې خبرې راواخله چې هغې دا وایي چې بس دا منسوخ شوي دي، او کله دا یو وي چې دا په حدیثو کې شته دی خو زموږ په مذهب کې نشته دی. دا خبره هم کمزورې ده. ستا په مذهب کې هم شته او په ټولو مذهبونو کې دا شته دی، ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي اذا صح الحدیث فهو مذهبي، کله چې صحیح حدیث ثابت شو دقه زما مذهب دی. نو د هغه خبره دقه ده. نو دې د وجې نه په دې کې به تعویل کول، په دې کې تحریف کول، او آیت یا حدیث وی چې دا منسوخ دی او دارنګې یا د هغې غلطه معنی کول، نو دا ډېره غټه ګناه ده. الله له به جواب ورکوئ ای خلکو، ولې که عمل پې نه کې نو دونه به ګناهګار نه یي، خو یو خیر نه محرومه یي. لیکن چې کله ته د هغې خلاف کې او هغې ته سپک نظر باندې ګورې، نو په دغه وخت کې بیا نقصان خبره ده. دغه وخت بیا د انسان د هلاکت ذریعه چې هغه وګرځي. سنتو ته سپک ګوره. دې وجه نه دې خبرو باندې سوچ چې هغه موږ له پکار دی. تحریف معنوي کوونکي په دې امت کې هم ډېر دي. وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. په دې کې و ذکر دغه دویم فریق دی چې هغې ته وایي منافقان په یهودو کې، یهودیانو کې منافقان وو، نو هغه ذکر کوي الله. او مخکې ما تا ته فرق وکړو چې په صورت بقرې په اول کې الله رب العالمین 15 قبایح د منافقانو ذکر کړي وو. نو هغه عام منافقانو بغیر د یهودو نه عام منافقانو تذکره چې کوم په مدینه کې غیر چاپېر علاقو کې یا په مدینه کې پیدا شو پس د واقعې د بدر نه، اوس قبیله و او خزرج و او دارنګې نورې قبیلې په هغو کې چې کوم منافقانو عام. او دا اوس په دې آیات کې الله رب العالمین منافقان ذکر کوي، خو هغه خاص منافقان د یهودو چې په یهودو کې دننه منافقان هم و، د هغو ډله هم پکې و، د هغې تذکره الله کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا، کله چې مخامخ شي دوی د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، قالوا نو دی وایي آمنا موږ هم ایمان راوړی دی. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، کله چې لاړ شي بعض یو بعض نورو ته، نو قالو وایي دا مشران دا یهودین علما دیو ته وایي اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا تاسو خبر ورکوئ دیو ته
د مؤمنانو ته آیا تاسو بیانوي د مؤمنانو ته هغه څه فتح الله علیکم چې الله تعالی را کولاو کړي په تاسو باندې لیحاجوکم به عاقبت دا دې لپاره چې دلیل ونیسي په تاسو باندې په هغې سره عند ربکم په نظر استاسو افلا تعقلون نو آیا پس عقل نه لرئ تاسو عقل نه کار نه اخلئ تاسو چې داسې کارونه کوئ نو دا اوس هغه منافقان دي په یهودو کې دي چې به کله مؤمنانو سره ملاو شو نو مؤمنانو ته ویل چې مونږ ایمان راوړی دی او مونږ هم مؤمنان یې څنګه چې تاسو ایمان راوړی مونږ هم راوړی دی خو چې کله به بېرته دا منافقان به او لا بړه د یهودو ته هغه علما مشران به د هغو خواله به ورغله نو هغو به ورته وویله چې و ظالمانو ای یهودیانو کشرانو شاګردانو تاسو د تورات خبرې د مؤمنانو ته ولې کوئ په تورات کې لکه د رسول الله صفات ذکر دي د آخري نبي صفات د قرآن صفات د صحابو صفات دي او دارنګې په تورات کې بعضې عذابونه ستاسو په مشرانو باندې دا ذکر شوي دي تاسو د دې خبر چې د هغه ورکوئ د مؤمنانو ته دا علم خو د هغو سره نشته د هغوی خو په کتاب باندې نه پوهېږي او تاسو له خبر ورکوئ خو عاقبت دا چې سبا به تاسو سره په دې باندې دلیل قایموي په تاسو باندې به دلیل نیسي چې ښه قیامت کې به تاسو وایي چې تاسو به موږ ته ویلی چې د دې نبي دا صفات دی او دا صفات دی او دا حق نبي دی او هغه صفات چې دی دا پکې وو موږ په ایمان راوړو نو تاسو ولې ایمان پرې نه راوړو دا خو ستاسو نقصان دی موږ ته به مسلې کولې موږ ایمان پرې راوړو هغه پیغمبر هم ومنه کتاب هم ومنه او تاسو په هغې باندې ایمان چې را نه وړو نو تاسو به پړکي د الله په دربار کې به پړکي او بس د اور والاو نه به بیا شئ ذلیله به شئ ذلیله وبه شرمېږئ خړسترګې به شئ دیو ته د دې د وجې نه تاسو داسې وکئ چې د دې تورات خبرې د مؤمنانو ته مه کوئ دا علم الله تاسو له درکړی دی علما یستئ او دارنګې د کتاب علم سره د اهل کتاب نو دا چې کوم مؤمنان دي او دارنګې مسلمانان دي نو دا انپړه خلک دي دیو ته تاسو دا د تورات خبرې مه کوئ تورات باندې خو هغوی نه پوهېږي سبا به د الله په دربار کې په تاسو باندې به بیا دلیل قایموي چې الله دیو موږ ته ویلو چې دا پیغمبر دی او دا صفات دی او موږ هغه ومنه او دیو ایمان چې هغه نه دی راوړی نو د الله په دربار کې به بیا پړکي خجالت به هم کي خړسترګې به هم کي ذلیله به هم کي نو بیا به څه جواب ورکوي ولې د عقل نه کار نه اخلئ داسې خبره به کوئ چې سبا به په تاسو باندې بیا هغه حجت جوړېږي دا ډېره ناشنا خبره دی ظالمانو دیو ته کړه چې خبر مه ورکوئ هغو ته کم علم کمه پویه او دارنګې کمې خبرې چې تاسو ته معلومه دي نو د هغې په باره کې خبر دیو ته مه ورکوئ دارنګې د الله په کتاب کې به په تاسو باندې بې دلیل ونیسي عند ربکم معنی عند کتاب ربکم د الله په کتاب د الله په فیصله کې به په تاسو باندې بې دلیل ونیسي د الله په دربار کې چې هغه به درته وایي چې ښه ته کتاب راوړه په ایمان راوړو نو ولې تاسو اوس په دې باندې ایمان چې هغه نه راوړئ نو بیا به تاسو څه جواب ورکوئ په دنیا کې به په تاسو باندې دلیل چې هغه قایم کړي د دې د وجې نه داسې خبرې چې هغه مه کوئ هغو ته خبر مه ورکوئ د دې خبرو پرېږده چې همداسې ناست یو په شپه کې چې هغه پراته وي اوس هم دا بعضې مولین یې که نه دنیا کله چې دنیا چې د هغه غوره کوي په آخرت باندې نو دغه مولین هم داسې چې د خپلو کشرانو ته دغه خپل منځ کې دا مولین سره وایي چې یاره د عوامو ته امامت باندې او دارنګې په سرسایهګانو باندې خپله خېټه ساتي او دارنګې په چاندو باندې او د خلکو نه زکاتونه اخلي حلال او حرامه نه ګوري نو دغه مولین خپل منځ کوي چې مړه هره خبره چې دا دغه ته مه کوئ عوامو ته بیا به په موږ باندې دا اړې بندې کړي او موږ باندې به دا شکرانې نظرانې بندې شي پرېږده چې منسې چې هغه پراته وي نو بس عوام هم خوشحاله هغه هم تحقیق نه کوي چې ماشوم وشي غوږ کې تازان وکړي ویشا به 200 روپۍ به راکړی چې خوب یې ویل د ملا صاحب ته خوب بیان کړو ته وایي چې خوب تعبیر به درکوم خو 200 روپۍ به راکړی هلکه ملا صاحب مریض یم او ماله چېرته تعویض وکړه نو بس هغه ورته وایي چې تعویض به له وکړم په زعفرانو باندې دا لیکلی شي 10 روپۍ چې هغه ستا په تعویض باندې خرچه راځي ښایسته روان یې هلته تعویض باندې روپۍ هم ورکوي نکاح له وتړي وې 500 روپۍ زما پیس دی دا به راکړی که نه بس نکاح له نه تړم نو هغې باندې ښه خوشحالې بس دا د دې د وجې نه دا ډېر مولین د عوامو نه دا مسلې پټې ساتي دې دپاره چې موږ باندې هغه اړې بندې نه شي موږ باندې هغه شکرانې نظرانې چې هغه بندې نه شي موږ باندې زکاتونه او خیراتونه خلک چې هغه بند نه کړي ولې چې حق وی که نه نو د حق وینا د وجې نه ډېرې صدمې به تا ته دررسېږي خلک به د خلاف کوي پیسې به له نه درکوي
تنخوا کې به هم سره لانجې کوي هغه خپله تنخوا چې د هغې کې به هم سره اخوا دېخوا کوي هغه به هم له نه درکوي دې د وجې د حق وینا ګران کار دی نو دیو به هم داسې ویلی چې دا خبرې د مؤمنانو نه پټې شي راغه ساتئ نو ځکه وی قالو وایي دا مشران علما د یهودو د کشرانو ته اتحدثونهم بما فتح الله علیکم آیا تاسو خبر ورکوئ د مؤمنانو ته د هغه څه چې الله تعالی علم درکړی تاسو ته د هغې فتح الله یو معنی تاسو د الله علم درکړی د هغې فتح الله دویمه معنی هغه څه چې الله بیان کړی دی تاسو ته د هغې او الله پوهه درکړله تاسو ته د هغې ټول مطلب به یو راځي لیحاجوکم به عند ربکم علما وی دې لام ته لام د عاقبت وي یو لام په معنا د علت او د لام کې سره راځي کنه کې سره هغه نه دی هغه لام بلکې دې ته لام عاقبت عاقبت دا دی چې دې لپاره چې عاقبت بدا شي چې دې بعد دلیل ونیسي په تاسو باندې به په هغې سره عند ربکم په نزد رب ستاسو باندې یا محاجه په معنا د جګړې سره ده عاقبت دا دی چې جګړه به کوي دوی تاسو سره به په دغه خبرو عند ربکم په نزد رب ستاسو باندې چې ورځ د قیامت ده یا عند کتاب ربکم په نزد کتاب او فیصلې د رب ستاسو باندې افلا تعقلون یا پس تاسو د عقل نه کار چې د هغه نه اخلئ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون الله رد کوي اوس په دې باندې و ظالمانو تاسو وایئ چې دا خبر مه ورکوئ چې بیا به هم د الله په دربار کې به هم پړه کړي او دارنګې جګړې به سره به کوي او دلیل به در باندې قایموي چې تاسو موږ ته داسې ویله پړه به هم کې به نو الله فرمایي چې دا قمقل خلک دی په دې باندې نه پوهېږي چې الله نه ته یو شی خو نه شي پټولی که د مؤمنانو نه پټ کړي د الله نه خو نه شي پټولی که نه دا تورات او انجیل دا کتابونه خو الله نازل کړي دي الله هغه ذات دی چې په پټو خبرو باندې معلم دی او په ښکاره باندې معلم دی د الله نه یو شی پټېږي نه په ذهن کې دا خبره کښېنوه که زه پټ ځای کې ګناه کومه که ښکاره کومه د الله نه پټ نه یم دې د وجې نه که زه دروغ وایم که ګناهونه کومه خو الله رب العالمین په ما نه خبر دی که زه نیک عملونه کوم هم د الله نه پټېږي د الله ما نه خبر دی دې د وجې نه بعض علما وایي چې ریا ته هېڅ ضرورت نشته دی چې دا خلک ریا کوي ریا ځان خلکو ته ښیي چې یاره خلک به ووایي چې دا غټ بزرګ دی او غټ ملا دی او دارنګې خلک زما صفتونه چې دغه بیان کړي قرآن درس کوي هم ریا دپاره او که تقریر کوي هم د ریا دپاره او که نیک اعمال کوي هم د ریا دپاره چې خلک زما صفتونه وکړي هلکه مولوي صاحب ډېر تحقیق وکړو او ډېر غټ ملا دی او دارنګې بیانونه کوي او ترجمې کوي او بل مسلمان له 10 منټه ټیم هم نه ورکوي چې دا ته هم رشه به یو 10 منټه نیمه ګنټه بیان ته هم چېرته وکړه نه چې دا خلک ما نه چېرته وانه وړي نو دې ریا ته ضرورت وی نشته وجه دا ده چې که ته نیک عمل کې او که بد عمل کې نو دا د الله نه پټ نه دی او الله رب العالمین که پوهه دی نو الله یې بیا دې خلکو ته هم راښکاره کوي دا ناشنا خبره ده چې د سړي ذهن پې کولاو شو که یو سړی دی یو زنانه ده پټ عمل کوي نیک عمله نیک عملونه کوي د شپې تهجد کوي صدقې پټې کوي او دارنګې ذکر د الله ډېر کوي تلاوت چې دغه کوي نور عام خلک ته نه خبرېږي لیکن الله ته پته ده نو لږ وخت پس به دا الله د خلکو ته راښکاره کړي الله خو د زړونو مالک دی که نه د مؤمنانو به ورسره په زړه کې مینه پیدا دی ښځې او دارنګې که سړی داسې کار کوي نو الله به نور مؤمنانو سړو ته راښکاره کړي نور سړي مؤمنان چې کوم ځای کې هغه به د دې سړي سره مینه محبت په زړه کې الله ته ورواچي مینه به ورسره کوي او ټول به وایي چې په لار روانې یاره دا ډېر ښه سړی دی بل به وایي یاره دا ډېر ښه هلکه تا څه باندې لیدلی دی چې دا ښه سړی دی خو په دې مؤمن سړي کې نیک عملونه دي پټ او ښایسته عملونه کوي د الله لپاره کوي چې ما ته صرف الله ګوري بل څوک راته ونه ګوري نو دا عملونه الله د خلکو ته راښکاره کوي نو ته هم له صفت کوي مینه ورسره کوي بل هم له صفت کوي مینه ورسره کوي که په بازار کې روان وي نو خلک وایي لکه دغه سړی چې دی دا ډېر ښه سړی دی او دا ډېر ایمانداره دی او دا ډېر تقواداره دی د هغه نیک عملونه چې الله یې ایني اگر که هغه بړ کړي هغې خلکو ته راښکاره کوي نو ریا ته څه ضرورت دی خلک به د خپله صفتونه کوي نو دغه شان ګناهونه راواله که یو سړی ګناهونه پټ کوي که نه او الله ته توبه نه وباسي او بار بار ګناه کوي او الله ته توبه نه وباسي الله ته عاجزي نه کوي نو د ده دا ګناه به د خلکو ته راښکاره کېږي اگر که په یو ګټه کې دننه د ګناه کړي که نه الله خو څه وخت پرده پې واچوي خو بیا الله د خلکو ته راښکاره کړي هلکه بس دا سړی چې دی دا مې بدې راځي
سړی وي زما هم بدې شي، ښځې وي زمونږ هم بدې شي، ښه خلک وي هم زمونږ بدې راځي او بدعمله خو وي چې زمونږ بدې راځي ځکه دا ګناه پکې ده. د دې د وجې نه والعیاذ بالله الله رب العالمین نه زمونږ او ستاسو عملونه نه پټېږي. الله ته زمونږ عملونه ښکاره دي، که ګناهونه کوو که نیک عمل. دې د وجې یو سړی به تا په ګناه نه میلدلی. ډېر مؤمنانو سړونه به ته دا خبر اورې، یو سړي په باره کې به وایي، د یو عالم په باره کې به کله وایي، کله به د یو قاري په باره کې وایي، کله به د عام یو سړي په باره کې وایي یاره دا سړی زمونږ ډېر بدې شي، یاره د نظر نه مې ډېر داسې پرېوتی راځي، یاره چې په لاره راشي که نه او بس سم په لړ باندې مې څه چل ورته کېږي. او دارنګې سره د دې نه چې ده نه په ګناه لیدلی دی او نه سره څه لانجه راغلی ده، خو دا سړي هم بد ګڼي او ښځې هم بد ګڼي. ولې؟ ځکه دغې پټ ګناهونه دي. والعیاذ بالله اعوذ بوجهک یا رب العالمین. دا د دنیا شرم دی. ګناهونه څه وخت الله سړي ته صبر کوي به الله راښکاره کوي. نو سړي زنانه مؤمنان چې هغه به د دغه سړي سره بغض کوي، حسد ورسره کوي او بدي ګڼي او د هر چا د نظر نه پرېوته انسان یې دغه. دې د وجې نه موږ ته پکې دا سبق دی چې پټ ګناهونه هم ځان وساتو او ښکاره هم ځان وساتو د الله په توفیق او مدد سره. او نیک عملونه کې خلکو ته ځان مه ښیوه چې خلک وایي چې قاري صاحب ډېر بزرګ دی او مولوي صاحب ډېر بزرګ دی او دا شیخ ډېر بزرګ دی. عملونه کوه، کوشش کوه چې پټې وساتې او په خپل زړه کې اخلاص کوه، اخلاص په عملونو کې اخلاص کوه د الله لپاره. او دارنګې د ریا او شهرت به هم الله رب العالمین به د خلکو ته خپله راښکاره کوي. خلک مؤمنان دا به د تا سره مینه چې د هغه کوي. اولا یعلمون، آیا نه پوهېږي دا خلک ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینا الله تعالی پوهېږي په هغه څه باندې چې دوی پټوي او په هغه څه باندې چې دوی راښکاره کوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه وان هم الا یظنون. دې ته اوس وایي درېیمه ډله چې هغه امین دي. په یهودو کې دا درېیمه ډله ده چې کوم د رسول الله په زمانه کې موجود و. په هغې کې یو کو علماو تحریف یې کو، بل پکې منافقان و. نو درېیمه اوس امین. امین هغه و چې په تورات باندې نه پوهېدلو، بلکل نه په معنی پوهېدلو نه په الفاظو باندې پوهېدلو، انپړ و. نو دغه خلک د دیو هغه بد صفت چې د هغه دا دی چې د مشرانو ملیانو علماو چې بس څه خبرې ورته وکړه بس هغې پسې به روان و، د هغوی خواهشاتو پسې، د هغو دروغو پسې به روان و او ګمانونو پسې به روان و. زما دا ګمان دی نو ګمانونو پسې روان و او په خواهشاتو د ملیانو پسې روان و، د هغو تقلید یې کوو، بې دلیله روان و. نو دا هم غلط خلک دي چې د مشرانو تقلید کوي او بې دلیله خبره د هغو مني او د تحقیق هغه نه کوي او تحقیق کې نشي کولی، دلیل تپوس نه کوي، صرف ګمانونو پسې روان دي. ډېر مشرکان داسې دي په دنیا کې که نه چې دلیل ورسره نه وي خو ګمان پسې روان وي چې ته ورته وایې د زیارت له مزه د اولیاو بزرګانو پسې مه ګرځه، دا عاجز مخلوق دی هېڅ هم نشي کولی. یاره وایي زموږ پې ښه ګمان دی. نو موږ چې کله ورغلي او زه دانو بابا له ورغلی وم وی دانې مې ښې شوې، بل امي پکې وي یاره زه زیړي بابا له تللی وم زیړی مې ښه شو، دروغ وي. او کله کله د شیطان یو دغه حرکت چې ظاهره کې هغه جوړېږي، لیکن الله او رسول که موږ ته دغه ځای نه دی راښودلی چې تاسو زیارت له ځئ، ولي له ځئ، تعویضونو پسې ګرځئ، بندونو پسې ګرځئ، په دې به تاسو ټیکېږئ. نه که ته پرې ټیکېږه که نه ټیکېږي، دا تلل د ګناه ده. دا تلل بیا هلته د هغو دغسې ناجایز تعظیم کول دا شرک دی، قبر ته سجده لګول دا شرک دی، قبر ته لاس په نامه ودرېدل او سر ورته راښکته کول دقه شرک دی. او دارنګې د یو پیر صاحب په خپو کې هغه سر کې ښودل دقه شي هغه شرک دی، که هغه ژوندی که مړی که قبري نو دا شرک دی. نو ته دلته دا اوس څه کوي؟ زموږ ګمان دی، یاره زموږ ګمان دی چې دا به سړی پکې کېږي. نو زموږ ګمان دی چې بس دا به ښه خلک وي او دا به ښه خلک تېر شوي. نو وګوره ګمانونو پسې روان دي په عقیدو کې او دارنګې په بعضې عملونو کې ګمان دا په عقیدو کې خو بلکل نه چلېږي. نو دارنګې مشرانو پسې روان دي، د هغو بې دلیله خبرو پسې روان دي او تحقیق چې د هغه نه کوي او نه د دلیل تپوس چې د هغه ترې کوي. نو دارنګې بعضې وي چې دې نه هغه عوام هم ته مراد د عامیانو چې د تورات په لوستو باندې پوهېدل په ظاهري الفاظو، لیکن د تورات په معنا او په تفسیر او په مراد باندې به نه پوهېدل. نو دا هم امین دي. امین دوه قسمه معنی دي په دې زمانه کې هم داسې دي. یو هغه امین دي چې قرآن نه الفاظ ویل دي نه معنا ورځي، تفسیر او په مراد دې باندې هم نه پوهېږي، نو الفاظ ورځي. دا سوچه امین دی
سوچ امي چې دوی چې بالکل په اسمانه نه پیږي نه په لیکلو پیږي نه الفاظ ورزي د قران او نه معنی باندې پیږي یو دا شو دویم قسم چې دی نو امین هغه دادی چې د قران په الفاظ باندې پیږي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا نور قران دا ویلی شي الفاظ باندې پیږي لیکن دا هغه په معنا او په مقصد نه پیږي چې الله ماته څه ویلی دي نو د دې وجه نه دام امین دي نو په دې کې به دا قارین هم داخل دي هغه کسان چې د قران حفظ یې کړی د اول نه تر اخره پورې قران الفاظ کې استوي لیکن دا هغه په تفسیر دا هغه په معنا دا هغه په فهم نه پیږي نو د دې وجه نه دام امین دي دام یو قسم امین دي ځکه په دې نه پیږي چې الله ماته قران کې څه وایي زه دا کوم الفاظ وایم د دې څه معنا ده الله مانه څه شي مطالبه کوي د څه نه میری د څه شي دمکی را ترا کوي او یره د څه نه را کوي په دې باندې نه پیږي چې نه پیږي نو دام امین دي د دې وجه بچی باندې صرف قران زده کول او نور علم په نه کول نو اگر کدا به ثواب دی د قران په الفاظو کې ثواب شته لیکن په دې کې به پوره اجر نه وي پوره اجر به علي چې سړی الفاظ هم زده کوي او معنی هم د قران زده کوي علم د قران چې راغی زده کوي نو دا به پوره اجر به دته ملاوي اگر که الفاظ د قران دا غي ویل دام د خیر نه غره خالی نه دي په یو حرف باندې لس نه کېنی دي اجر پکې دي لیکن په دې به موږ اکتفا نه کوو بلکې معنی به زده کوو ځکه چې دواړه مقصودی شی دي الفاظ او معنی دواړه مقصود دي د قران ومنهم بعض الذين اميون اميان وان پڑھ خلق دي امیتوب چې دی منصوب شوی چې مور ته منصوبی معنی مور نه پیدا شوی به مکه څخه غټ شوی وي او څه تعلیم نه کړي د دې ته امي وي دا د عام انسانانو په صفت کې دا د زم صفت دی د بدی صفت دی دا قبیح او بد صفت دی چې سړی ته وي دا امي دی په اسمان نه پیږي امي دی پښتو کې موږ تاسو ویل کپلان کې امي دی امي مړه په اسمان نه پیږي او دا رنګ موږ امیان یو نو دا صفت د قبح دی د صفت خ صفت دا نه دی د زم صفت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی راضی چې دا نبی دی الامی سورۃ اعراف کې ذکر شوی د نور بعض سوراتونو کې امی صفت دا غره غلې دی نو داغه په مبارک دا صفت د مدح دی وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امی دی معنی دا ده چې په لیکلو باندې نه پیږي او داسې الفاظ وایي داسې قرآن وایي چې یو کس نه عرب نه عجب د هغې مقابله نشي کولی دلیل دی په دې باندې چې د حق پیغمبر دی نو په هغې کې ځکه دا پوره کمال دی امیتوب صفت په هغې کې پوره کمال دی او موږ او تاسو کې دا کمال نه دی بلکې عیب دی زموږ دپاره او داسې احادیث وي چې دی او خبرې کوي چې څوک هغه اوري او په انابت باندې ورته کښېني نو په هغې کې ډېر زیات اثر شي د هغه کوي او داسې فصاحت بلاغت نه ډکې خبرې کوي چې څوک یې مقابله نشي کولی او داسې کتاب پیش کوي چې څوک یې مقابله نشي کولی ومنهم امیون بعض د اولاد د یهودو لامیان دي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي په کتاب باندې یو معنی خدا ده چې کتاب نه مراد تورات دی لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په تورات باندې نو دو مطلب دی تورات باندې نه پوهېږي معنی نه په الفاظو پوهېږي او نه په معنا باندې پوهېږي الا امانیه لیکن دی روان دی او تابعداري کوي د خواهشاتو د مولیانو الا امانیه مگر دی روان او روان دی په خواهشاتو او په ارزوګانو د مولیانو پسې غټ علما چې کوم دي د هغو چې کوم بې دلیله مسلې د هغو پسې بس رواني دویمه معنی دا ده لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې د هغې په معنا باندې نه پوهېږي لیکن په الفاظو پوهېږي الفاظ صرف ورځي ځکه وایي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې معنا د هغې په معنا او په تفسیر او په فهم باندې نه پوهېږي الا امانیه مگر پوهېږي په لوستلو د کتاب باندې امانی معنا به په معنا د لوستلو سره راځي لکه سورت حج کې د تمنا دغه معنا ده اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی نو الته تمنا او دارنګي د امنیتی معنا دا ده چې لوستل د قرآن کله چې قرآن لولي نبی نو شیطان را لګېږي د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي نو به معنا دغه ده نه پوهېږي په کتاب باندې معنا د هغه په تفسیر او فهم او مراد الا مانیه لیکن
مگر پوهیږي په لوستلو د کتاب باندې صرف الفاظو د کتاب باندې وإن هم الا یظنون نه دوی مگر په ګمان پسې روان دي په عقیدو کې صرف ګمان پسې روان دي چې زما دا ګمان دی او زما دا ګمان دی او ګمان مې دا دی چې دا کار کېږي او ګمان مې دا دی چې دا کار وشو الا یظنون دلیل یقیني چې هغه سره نه وي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا دا ذکر دا څلورم ډلې دی څلورم فریق چې هغه تحریف لفظي کوونکي دي د الله په کتاب کې د الله په کتاب کې تحریف لفظي چې هغه کوي او دا په یهودو کې څه کسان دي چې داسې به کول خو علما ویلي دي چې تحریف لفظي یو قول علماو پکې دا دی چې تحریف لفظي دیو په تورات کې نه دی کړی او تحریف معنوي پکې ډېر کړی دی معناګانې ورله بدلې کړي دي او الفاظ د تورات هغې کې تغییر تبدیل نه دی کړی او دا رای د امام بخاري هم ده او دارنګې د بعضو مفسرینو هم ده ځکه چې هغه وایي چې قرآن کې الله رب العالمین د دیو نه مطالبه کړل تاسو تورات فأتو بالتورات تاسو تورات راوړئ او هغه ولولئ ان کنتم صادقین نو الله رب العالمین د دیو نه تورات غوښتی دی چې تورات راوړئ ویلولئ په مسله د رجم کې دیو نه د تورات مطالبه وه او دارنګې بعضې نورو مسلو کې چې دیو ته ویلی شو چې تورات راوړئ او دا ولولئ نو معلومیږي دا چې دیو سره اصل نسخې د تورات موجودې وي په هغې کې تحریف نه و کړی د رجم په مسله کې که چېرته دیو پکې تحریف کړی وی نو بیا خو الله څنګه دیو ته وایي چې تورات راوړئ محرف تورات خو د دیو نه مطالبه بیا صحیح نه وه که نه دویم قول دا دی چې نه په دیو کې تحریف چې لفظي دا موجود و او ډېر شی کلی په تورات کې نو دریم قول د علماو دا دی چې هغه محاکمه ده او قول راجح معلومیږي والله تعالی اعلم هغه ده چې په تورات کې یهودو تحریف لفظي کړی و خو کم یې کړی و کم په بعضې نسخو کې کړی و او کم یې کړی و او هر چې تحریف معنوي دی په تورات کې دیو ډېر زیات کړی و نو تحریف معنوي پکې ډېر دی تحریف لفظي پکې کم دی نو چې الله کله دیو نه مطالبه د تورات د راوړلو کوله نو په هغه وخت کې دیو سره اصل نسخې د تورات موجودې وي په هغه کې دیو تحریف چې هغه نه و کړی لیکن په بعضې نسخو د تورات کې وروسته بیا تحریف کړی دی دا قول راجح معلومیږي دلیل پې دا آیت دی چې دې نه معلومیږي چې دیو تحریف چې هغه کړی دی او الله د دیو دپاره ویل ذکر کړی ویل هلاکت او تباهي ده د دیو دپاره بعض وایي چې ویل چې دی دا په جهنم کې یو سخته کنده ده او بعض وایي چې ویل چې دا په جهنم کې یو سخت غر دی هغه به الله دیو له ورکوي او جهنم به دې کندو ته به غورځوي نو ویل په معنا هلاکت سره چې دې کتاب ولیکي په خپلو لاسونو باندې او په هغې کې تحریف وکړي بیا د عوامو ته وایي چې دا د الله د خوا نه نازل دی دې لپاره چې په دې باندې پیسې واخلي داسې ظالمانو په دې باندې به پیسې تحریف لفظي به وکړي بیا په دې باندې پیسې اخیستلې لکه په تورات کې لیکلي د رسول الله سلم په باره کې چې رسول الله سلم دا به درمیانه قد والا وي تورات کې داسې لیکلی و او دارنګې اکحل العینین د آخري نبي صفت به دا وي چې دا به داسې ښایسته غټې سترګې به وي چې داسې به وي ګویا کې رانجې لګول دي دا ډېرې مزیدارې سترګې ښکاري چې غټې سترګې او داسې لکه رانجې شي لګولي داسې سترګې به وي او درمیانه قد والا به وي او دا اختان د سر چې دی دا به داسې کالبوتي اختان به وي چې هغه ډېر بلکل ښوی اختان هم نه وي او بیخي داسې هم نه وي لکه په ګډ باندې چې کوم دا دغه ولاړ دی داسې راټول اختان داسې به هم نه وي بلکې لږ غوندې راټول شوي به وي لږ غوندې نو دا صفتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تورات کې ذکر و دې ظالمانو دا علما چې کوم دی راولږه په تورات کې تحریف ویې لیکل چې د آخري نبي صفت چې هغه دا دی چې طویل القامه درمیانه قد والا هغه لفظ یې ته لرې کړو په دې بځای باندې بل لفظ پکې ولیکه چې دا به د اوږد قد والا وي نو دویم اکحل العینین په ځای باندې ولیکل چې دا به د تورو سترګو باندې ولیکل چې ازرق العینین د ده سترګې به شنې وي دا څونه ځان نه ګوره د الله په کتاب کې ځان الفاظ ولیکل او دارنګې ثبت الشعر د ده دا اختان چې دي نو دا به بلکل ښه اختان وي چې بلکل ښکته ځوړند او بېرته داسې راټولېږي نه او راټول شوي نه وي داسې اختان چې د هغه به وي نو چې خلکو به دا کته عامو خلکو نیمګړې مولیانو طالبانو او دارنګې امینو چې هغه کته
نو ټولو ته به ویلی چې ګوره دا خو هغه پیغمبر نه دی چې هغه خو تورات کې وداسې لیکلي شنې سترګې وي د ده سترګې شنې دي نه په هغې کې لیکلي اوږد قامت به یې دا دی نه دا خو درمیانه قد والا دی د څښتان به یې هغه څښتانو چې به د هغه پکې شته دی نه نو چې نشته دی معلومېږي دا چې د هغه حق پیغمبر نه دی بل پیغمبر به وروسته راځي نو الله فرمایي تباه شي هلاک شي ستا د لاسونه هم دې تباه شي چې ستا لاسونه داسې لیکل وکړه د ځان نه دې لپاره چې خلکو نه په دې باندې ته پیسې دنیا حاصله کړي ولې که ووایي چې دا هغه حق پیغمبر دی خو ټول عوامو ته راوچتېږي چې تاسو ولې نه منئ نو چې حق پیغمبر خو وایي منه کنه او دوی ویله که موږ یې ومنو خو موږ باندې دا اړې بندېږي موږ باندې دا شکرانې او نظرانې د عوام چې کوم پیسې راکوي دا راباندې بندېږي که نه چې دا راباندې بندېږي نو بس د دې وجې د رسول خلاف به کوو په تورات کې تحریف لفظي شروع کو فویل للذین یکتبون الکتاب فاستبایو هلاکت د هغه کسانو لپاره چې لیکي کتاب بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې لیکي کتاب بأیدیهم ذکر راوړي سره چې کتاب خو په لاس لیکلی کېږي خو دې قید کې دا فایده ده چې کتاب لیکي کله کله سړی داسې یکتبون الکتاب عربۍ کې داسې راځي چې بل چاته ته امر وکړي چې دا خط لاله ولیکه نو خلک ویل لکه پلانکي حاجي صاحب هغه دا کتاب لیکلی دی هغه لیکلی نه خو هغه امر د کتابت کړی دی نو بأیدیهم کې اشاره دې ته ده چې دیو امر د کتابت بل چاته نه لیکلی بلکې دی علمای سوء د لوی علماو په یهودو کې چې کوم اوچت او لوی علماو ناکاره هغو خپل په لاسونو باندې دا شی لیکلی دی دا کتاب یې لیکلی دی یکتبون الکتاب لیکي کتاب لره بأیدیهم په خپلو لاسونو ثم یقولون بیا وایي دوی هذا من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی بیا دا وی ثم یقولون هذا من عند الله به خلکو ته وایي چې دا خو د طرفه د الله تعالی نه دی الله نازل کړی دی د څه لپاره دا کار کوي لیشترو به ثمنا قلیلا دې لپاره چې دوی واخلي په دې باندې پیسې لږې دې لپاره چې په دې پیسې لږې چې د هغه په دې باندې چې د هغه واخلي لیشترو به ثمنا قلیلا دې لپاره چې دوی واخلي په دې باندې پیسې لږې او عوض لږ عوض چې د هغه پې واخلي او دارنګې پیسې پې واخلي د دنیا جاه و مرتبه هغه په دې باندې حاصل کړي فویل لهم پس تباهي او هلاکت د دیو لپاره مما د وجې د هغې نه کتبت ایدیهم چې لیکل کړي دي لاسونو د دیو وویل لهم مما یکسبون تباهي ده د دیو لپاره او هلاکت د دیو لپاره د وجې د هغه مالونه چې دوی ګټي په دې باندې په دې باندې چې کوم مالونه ګټي درې ځلې ویل ذکر که هلاکت ځکه دوی درې کارونه یې کړي دي یو یې دا کتاب کې د الفاظ په خپلو لاسونو لیکلی دي نو په دې باندې د دې لپاره چې د هلاکت دی بل دا دی چې د دې نسبت الله ته کړی دی چې دا د الله د طرف نه نازل دی او د لپاره چې پیسې پې واخلي دویم غلط کار یې پیدا کړی دی چې نسبت یې دغه الفاظو الله ته کړی دی نو الله وایي بې د ستا لپاره هلاکتي دریم دا دی چې د دې نه ذریعه د معاش جوړه کړل دی په دې باندې خلکو نه پیسې ګټي او پیسې په دې باندې د خلکو نه چې هغه اخلي نو الله فرمایي چې دریم ځل د ستا لپاره هلاکت یې مما یکسبون د وجې د هغه مالونه چې دوی ګټي په دې باندې تحریف لفظي چې هغه کوي او په دې باندې مالونه د خلکو نه اخلي او زموږ په امت کې هم دا شته دی په حدیثو کې دا ډېر کېږي چې الفاظ د ځان نه جوړ کړي او رسول الله پسې وتپي د ضد او د حسد د وجې نه کله بعضې مولین په امت کې رس تېر شوي دي یا اوس موجود دي چې الفاظ د ځان نه جوړوي او بیا سره ولګوي قال رسول الله وسلم رسول الله صلی داسې فرمایلی دي دې د وجې نه په دې کې به موږ او تاسو ډېر احتیاط کوو امام ابو حنیفه رحمه الله د اوچت تعلیم تېر شوی دی او دارنګې ډېر نیک سړی تقواداره سړی او دارنګې مجتهد انسان او دارنګې د الله نه د یېرې والا انسان و لیکن بعضې د هغه په مذهب کې دومره تعصب ته ورسیږي دومره تعصب ته چې د ځان نه حدیث جوړ کړی دی چې رسول الله فرمایي چې النعمان سراج امتی نعمان صاحب چې دی معنی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وایي زما د امت ډیوه ده دا اوس کوم ځای کې راغلی دا موضوع حدیث دی امام شافعي مذهب والا چې هغه رالګېدلي امام شافعي لپاره حدیثونه جوړ کړي د هغه فضیلت کې او رسول الله ته ورته پي هغه وایي چې رسول الله داسې ویلي دي دې وجې نه دې کې ډېر احتیاط موږ له پکار دی موضوعي احادیث جوړول د قرآن معنی غلطه کول دا او دارنګې د حدیث معنی غلطه کول
دا به قیامت کې الله به د دې علماو نه تپوس کوي داسې مه وایه چې غټ پټکی والی دی 12 ګزه نه پټکی ووو او دارنګې مفتی شو او دارنګې چې څه وي هغه به حق وي نه بلکې هغه خبره به موږ منو چې موږ ته قرآن وي موږ ته صحیح احادیث چې د هغه وي موضوع خبرې به دې چا هم نه منو وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون دیکھ و ذکر داغه پنځم فریق دی پنځمه ډله په یهودو کې بس د آخري ډله ده هغه دا دی چې هغه ډله چې موجود و په زمانې د نبي صلی الله علیه وسلم کې پنځمه ډله هغه دا و چې دې یهودو به دا ویل او دا یې پنځم خباثت هم دی چې موږ جنتین یو موږ به الله جنت ته بوځي او اور ته به موږ بالکل نه ځو ښه بالفرض و تقدیر څه وخت دپاره موږ اور ته لاړ شو د ګناه په وجه باندې لاړ شو که نه لږ وخت نو لږ وخت پس به بیرته راوځي اوس موږ به جنت ځي اول خو ځو نو که لاړ شو لږ وخت به پکې او بیرته به الله راوباسي بیا به جنت ته داخلي وو دا خبرې به کوم الله په هغو باندې رد کوي چې ته وایې چې موږ به جنت ته ځو او اور ته به نه داخلېږو نو الله رب العالمین وحی کلي او وعده یې سره کلي چې وروره تاسو به جنت ته ځئ او اور ته به بالکل نه ځئ خو ټیک ده خو چې الله وحی درته نه ده کړې الله در سره وعده نه ده کړې نو څنګه تاسو دا خبره چې هغه کوئ چې موږ جنتیان یو دا د کوم ځای نه تاسو وایئ لکه په دې امت کې اوس په دې آخره زمانه کې اوس داسې خلک شته که نه چې مشرکان دي بدعتین دي د الله او د رسول په خلاف باندې به چلیږي غټ غټ ګناهونه به کوي او بیا به وایي موږ جنتین یو بس موږ جنت ځای دی او اور ته به تاسو ځئ موږ چې دغه نه ځو کله وایي موږ اولاد رسولي کله وایي موږ سیداني کله وایي موږ میګانې چې موږ څه کوو هغه به کوو موږ آل رسولي بس موږ جنت ځای دی الله فرمایي نه جنت ته به ایمان والا ځي چې د چا ایمان دی صحیح عقیده ده نیک عملونه کوي دا به جنت ته ځي او چې دا دی نه نو هسې په دعوو باندې کار نه کېږي چې زه آل رسول یم او آل د پیغمبر یم او عاشقان رسولي بعضې خلک وایي که نه موږ عاشقان رسولي ارمان دی چې د مدینې سپی وی ارمان دی چې په دې بڼکو باندې مې د رسول الله قبر جارو کولی دا نور خلک وایي سبحان الله غټ ولی او بزرګ دی هلکه په دې باندې کار نه کېږي چې ځان ورپورې ومسولی که نه روضې پورې او په دې روضه کې دننه ورنه ومځې که نه او ستا ایمان او عمل لی که نه په دې کار نه کېږي ته دې باندې کار کړی ابولهب به بیا جنتي وی د رسول الله تره دی ته صحیح ته خو روسه چېرته آل کې به راغلی ابوطالب به د جنت ټیکهدار وی چې د رسول الله باندې به څونه خفه کېده څونه دفاعګانې ورله کړې دي لیکن هغه هم د اور والانو دی همیشه په اور کې دی اگر که عذاب یې د نور اور والاو نه سپکي نو په دې دعوو باندې کار نه کېږي چې موږ وایي موږ جنتین او سره دی نه چې موږ کې شرک موجود دی موږ کې بدعات موجود دي او په موږ کې ګناهونه موجود دي توبه نه وباسو وایي موږ جنتین داسې نه ده دا خو هغه څوک ویلی شي چې الله ته وحی کړي الله سره وعده کړي چې ته به جنت ته ځې دارنګې هغه څوک دا ویلی شي چې زه به جنت ته ځم چې صحیح ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کوي نو هغه داسې ویلی شي چې که چېرته زه په دې اعمالو په دې ایمان باندې مړ شومه نو دا تم ویلی شي چې دا به جنت ته ځي هغه هم ویلی شي زما نه به الله انشاءالله جنت راکوي د الله د جنت امید به لري ځکه کلمه د توحید ویل د عقیدې د توحید د نیک عملونه کوي ایمان ورسره صحیح دی نظریه او عقیده برابره ده نو هغه سره د جنت وعده دی به او چې سړي داسې نه او بس د جنت دعوې کوي نو دا غلطه طریقه ده دې وجه تاسو وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ خیبر کې یو یهودنه ښځه وه د رسول الله وسلم لپاره بیزه حلاله کړله چیله یا بیزه یې ورله حلاله کړله غوښه ورله پخه کړله رسول الله وسلم پسې جواب ورولېږه چې ته راشې نن زما میلمه یې ما تاله دعوت کړی دی کافر و که نه نو رسول الله وسلم د هغو دعوت هغه قبول کو ځکه چې قرآن کې الله وایي چې طعام د اهل کتاب ستاسو لپاره حلال دی هغه ذبیحه چې کله هغه قرباني کوي او د الله په نوم یې کوي اگر که مشرک کافر دی د هغه ذبیحه حلاله ده او د اهل کتاب نه غیر چې نور کم کافر مشرک دی د هغې ذبیحه مرداره ده اگر که د الله په نوم باندې هلکه د ذبیحه مرداره ده هغو دا فرق دی د اهل کتابو ذبیحه چې په نوم د الله باندې ذبحه شي نو دا حلالوي وروسته به راشي انشاءالله سورت نساء یا دغه کې د سورت مائده کې نو په دې کې خبره اوس دا ده چې بیزه چې ورله کله حلاله کړه غوښه پخه کړه نو په دې کې زهر یې ورته ور واچول ځکه چې کافره وه که نه یهودنه وه چې رسول اسلم چې هغه مړ کړي په دې باندې نو تاسو وګورئ نبي صلی په غیب باندې نه پوهېږي موږ بار بار دا خبره کوو
چې د غیب علم صرف د الله سره دی، د الله پیغمبر دی، وحی ورته کېږي، یو غوره پیغمبر او زمونږ او ستاسو پیغمبر دی الحمدلله. هغه په دې باندې نه پوهېږي چې د یهودنې ما ته په دې بیزه کې او په دې غوښې کې ما ته زهر اچولی، دې پته ورته نشته دی. نو معلومیږي دا چې د غیب علم صرف د الله سره دی، نه پیران په دې پوهېږي، نه پې اولیا پوهېږي، نه پې تعویذونو والا پوهېږي، او نه پې بندونو والا، او نه پې ډاکټران، او نه پې علما، او نه پې بزرګان. دا د الله سره صرف دا علم دی چې پټ او ښکاره ټولو باندې الله علیم دی، د زړه په خبرو الله علیم دی. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نړۍ چې هغه وکړله، مخکې موږ ویلو یوه نړۍ چې تېره کړله، نو بیا ورته معلومات وشو، یا ورته وحی وشو، یا له چا خبر ورکړه والله اعلم چې په دې کې خو زهر یې اچولي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نور بیا بند شو. نو د هغه زهرو د وجې نه د ده په سر باندې به در راته، تر دې پورې چې کله په مرض وفات باندې مړ کېده هم د هغې په دې سر باندې به ډېر سخت در راته، سم دې رګونو به یې ټوپونه واله. دا د هغه زهرو د وجې نه وی چې هغه یهودنې په ما باندې چې دی هغه خوړلي وو په هغه دغه کې جنګ خیبر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یهودنې نه تپوس وکړه چې من اهل النار، د اور والا څوک دی، اور ته به څوک ځي؟ نو د یهودنې ته ګوره ښځه ده او دونه جرأت. نو وی چې بې موږ به اور ته چې دی لږه زمانه ځو، هلته په حدیث کې یسیرا قد راغلی، دلته معدوده ده، هلته یسیرا لږه زمانه به موږ اور ته ځو، بیا به الله رب العالمین د اور نه راوباسي، او بیا به موږ نه وروسته به تاسو بیا همیشه په اور کې پاتې شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی او صحابه یادوي چې تاسو به په اور کې موږ نه وروسته پاتې شئ، او موږ چې دی موږ به لږه زمانه اور کې بیا به نور راوباسو. نو تو تا ته ځان نه اوس خبرې دي چې موږ جنتین یو، بس دا خبره کوي او په دې باندې شیطان له دوکه ورکوي چې بس ته جنتي نور عمل کوي او که نه کوي به جنت ته به ځې. نو دې د وجې نه الله رب العالمین په دې باندې رد شي دغه کوي. جنت ته به هغه کسان ځي چې الله سره وعده کړې، تاسو سره وعده نه ده کړې. جنت ته ایمان والا ځي، د توحید عقیدې والا ځي، د نیک اعمال والا ځي، هغه په تاسو کې نشته دی. نو ولې په الله باندې دروغ تاسو تړئ؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وایي دوی هېڅ چېرې به راونه رسېږي موږ ته اور مګر یو څو ورځې شمېرلی شوي. ایام معدوده کې دوه درې قوله دي. یو قول خو دا دی چې دیو دا ویل چې زموږ مشرانو د سخي څلوېښت ورځې عبادت کړی دی، نو په دې شرک باندې که چېرته موږ اور ته لاړ شو نو څلوېښت ورځې به موږ په اور کې بیا به راوځو. دویم غلط تعبیر یې دا و چې دنیا دا ټول عمر 1000 کاله دی. دا دنیا چې پیدا شوې د ټول عمر د دې دنیا دا 1000 کاله د 1000 کاله پس به ختمېږي. د هرو زرو ورځو په مقابل کې به موږ د 1000 کالو په مقابل کې به موږ یو ورځ جهنم اور ته چې راغځو. 1000 کاله دی، نو د هر زرو کلونو په مقابل کې به موږ یو ورځ اور ته ځو، بېرته به بیا دغه کېږو. نو دا 1000 کاله شو، نو 9 ورځې به موږ په اور کې، مطلب یې دا شي 9 ورځې پس به موږ بیا راوځو. دا دویم قول شي. دریم قول چې هغه دا دی چې هغه صحیح دی، راجح دی، او دغه مخکیني قولونه دومره صحیح نه دي. هغه دا دی چې دوی دا بنا کوو په تعلیق باندې، هغه دا چې موږ به اور ته بلکل نه ځو، موږ جنتین یو. بالفرض و تقدیر کې لږ لږ ګناهونه رانه شوي دي او د هغې په وجه لږ لاړو، نو لږ وخت به پکې بیا به راوځو، داسې مطلب یې دی. او دا مطلب راجح هم دی او ظاهر هم دی، الا ایام معدوده. بیا په دې باندې دا اشکال دی چې وروسته صورت آل عمران کې راځي، هغې کې داسې ویلي دي چې الا ایاما معدودات. په دې باندې طالبان پوهېږي، خو دا یو فایده ده چې سړی بیان کړي. هغه دا دی چې دلته معدوده مفرد ویلی، دلته معدودات جمع ویلی. دا ولې؟ جواب دا دی چې دلته دا خبره دا د غټو مولینو په باره کې ده. غټ مولین د یهودیانو چې کوم غټ مولین دي، نو هغه وایي موږ اور ته نه ځو، او که لاړ شو بس لږې ورځې یو څو شمار والا به یې بیا به راوځو. او هلته چې خبره ده هغه د نیمګړي مولینو او د نیمچه مولینو خبره ده چې هغه نیمګړي مولین دي. نو هغې وایي چې موږ به په نسبت د دې غټو مولینو باندې به اور ته لږ ډېر داخلي وو، نو ځکه جمع راول ده. موږ به په اور کې څه وخت، خو د دا غټ مولین خو مړه دا خو غټ خلک دي، دا خو غټ بزرګان دي، دی به پکې لږ وخي، مثال دی به پکې 10 ورځې، نو موږ به پکې 20 ورځې رسې. نو ځکه هلته جمع چې راغراولی شي، دوی په نسبت موږ په اور کې لږ ډېر وخي. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. تو ورته وایې نبي آیا تاسو اخیستې ده د الله تعالی نه څه لوظ؟ د الله نه څه لوظ اخیستلی چې الله سره لوظ کړی، وحی تکړي چې او تاسو جنتین. نو که وعده یې سره کړي خو صحیح ده، فلن یخلف الله عهده، هېڅ چېرې خلاف نه کوي الله تعالی د خپلو لوظ نه.
أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې وایي تاسو په الله تعالی باندې هغه خبرې چې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې یا تاسو نه پوهېږئ په دې باندې چې انه من الله چې دا خبرې د الله د طرف نه راغلي نو عهدن نه خو یو مراد دغه وعده شوله چې الله تاسو ته وحی کړي او وعده د نجات تاسو باندې لیکلي نو بیا ټیک ده دویم عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمای عهدن نه مراد لا اله الا الله کلمه ده چې تاسو لا اله الا الله کلمه ویل دی او د دې توحید عقیده هم لرلې ده نو بس توحید والا به الله جنت ته داخلي نو تاسو دا کلمه هم نه وایئ او د دې عقیده نه جوړوئ توحید نه منئ آخري پیغمبر نه منئ او وایئ چې موږ جنتي نه دا خو ځان نه لګیاسئ تاسو بلا من کسب سیئة وأحاط به خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اوس الله پې رد کوي هغه دا دی چې ولې به تاسو جهنم ته نه ځئ ځان نه چې وایئ چې موږ د جنت ټیکهداران یو جنت ته به ځو جهنم ته به تاسو هم ځئ او هر هغه څوک چې هغه ګناهونه کوي او بیا دا ګناه کې وي تر دې پورې تر مرګه پورې دا په دې ګناه کې پاتې شو مراد نه شرک او کفر دی دلته دغه کسان به د اور والا یا په اور کې به همیشه دپاره وي دلته علما وایي د سیئة نه هغه شرک او کفر مراد دی او احاطت به خطیئته مراد دا دی چې تر مرګه پورې به د شرک او کفر کې پاتې شي نو دا به د جهنم کې همیشه دپاره وي او سیئة نه مراد مطلق ګناه نه ده د شرک او د کفر نه غیر مطلق ګناه ځکه چې دا به د خوارجو مذهب دی او د معتزلو مذهب دی چې چا ګناه وکړه دا به همیشه په اور کې چې مرګه پورې په ګناه کې پاتې شي بس دا به همیشه په اور کې نه دغه معنی نه ده بلا مخکې چې کله کلام منفي وي منفي په هغې کې نفي که هغه صراحتا نفي او که په طریقې د استفهام سره وي نو وروسته د هغې نه بیا بلا د هغې د ایجاب دپاره راځي په عربۍ کې بلا ولې نه ولې به تاسو اور ته چې هغه نه ځئ او تاسو ته به اور ولې نه در رسېږي تاسو لن تمسن النار بلا ولې نه اور به تاسو ته رسېږي من کسب سیئة چا چې وکړله ګناه واحاطا به خطیئته او راګیر کې د لره ګناه ده تر مرګه پورې د ګناه نه توبه ونیسله او پکې راګیر و تر دې پورې چې مرګ په حالت پې راغی او دا په همدغه ګناه کې و ګناه نه مراد شو شرک او کفر فاولئک اصحاب النار پس دغه کسان د اور والاونه دي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه دپاره وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا اوس بشارت د آخري آیت کې مؤمنانو لپاره زیری هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي دي اولئک اصحاب الجنه دغه کسان جنت والا دي جنت ته به دغه خلک وځي هم فیها خالدون دی به په دې جنت کې همیشه دپاره اوسي اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك